بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما شایسته ګرانو خویندو څنګه یاست؟ الحمدلله. الله دې وکړي چې زما شایسته ګرانو خویندو تاسې ټول جوړ او روغ یاست، د صحت او د عافیت سره یاست، د بهترین ایمان سره یاست. الله سبحانه تعالی تاسې ټول خپل فامیلو سره خپل حفظ او امان کې وساتي، هر شر څخه وساتي، هر فتنه څخه وساتي، هر مشکل هر پریشانی چې تاسې لري الله پاک چې لري کې هر ناجوړ هر څوک چې ناجوړ دي په شرونه ورکړي. الله سبحانه تعالی دې تاسې ټول هر فتنه هر شر څخه وساتي، هر ګناه څخه وساتي، که کوچنی ګناه که غټ یا هر رقم ګناه څخه وساتي، د شیطان د وسواس څخه وساتي، هر بد نظر څخه وساتي. الله سبحانه تعالی تاسې ټول خپل حفظ او امان کې وساتي. الله سبحانه تعالی موږ ته توفیق راکړي چې موږ هغه رقم عبادت وکړو لکه په روژې میاشت کې چې موږ کوله. الله پاک موږ ته د نفلي عبادتو توفیق راکړي. الله پاک موږ ته هدایت راکړي چې موږ قرآن هر ورځ تلاوت وکړو، معنی زده کړو، په هر آیت باندې عمل کوشش وکړو. الله سبحانه تعالی زموږ دپاره دا کولو آسان کړي. الله دې وکړي زما شایسته ګرانو خویندو تاسې دا آیتونه چې وایاست په هغه باندې غور او فکر کوئ او کوشش کوئ چې د آیتونه باندې عمل هم ان شاء الله کوشش کوئ. الله پاک چې زموږ لپاره آسان کړي، زموږ ټول څه قبول کړي، زموږ استادان څه قبول کړي، هر څوک چې په دا ادارې کې کومک کوي الله سبحانه تعالی د ټول کوشش قبول کړي. ګرانو خویندو امید کوم چې تاسو ټول تیار ناست یاست شوق سره د اوداسو سره او دا نیت سره چې ان شاء الله نور شایسته آیتونه زده کوو. الله سبحانه تعالی امر اورو، هر حکم باندې عمل ان شاء الله وکړو. دغه نیت کړي ان شاء الله. الله سبحانه تعالی زموږ ټول کوششونه قبول کړي، زموږ نیتونه قبول کړي، زموږ لپاره آسان کړي، د دین لار آسان کړي، سبق په یادول آسان کړي. الله سبحانه تعالی چې زموږ ټول ته په دغه لار باندې استقامت راکړي. آمین یا رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا حدیث په ابو داود کې دی. حضرت ابو درداء رضی الله عنه سره روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی هر څوک چې یو بل چا د بهاره په غیر حاضری کې دعا کوي، یعنی یو بل مسلمان د بهاره څوک دعا کوي او هغه لته حاضر هم نه وي، نو ملائکه په دا دعا باندې آمین وایي. سبحان الله. او ملائکه دا وایي چې ستا په حق کې هم دا دعا قبول سي. سبحان الله. ګرانو خویندو دا حدیث موږ ته څونه غټ سبق راکړي چې موږ یعنی کې بل چاته دعا کوو هغه هم ضایع نه کیږي. الله سبحانه وتعالی سبحان الله زموږ دعا هم په دغه فرشته امین وایي. الله اکبر. نو موږ باید دا سوچ ونه لرو چې زموږ وخت ضایع کیږي چې بل چا د لپاره زه ولې دعا وکم، خپل ځان ته وکم. مګر الله سبحانه تعالی څونه مهربان رب دی، زموږ یو کوچنی عمل نه ضایع کوي او موږ ته د هر شي عوض راکوي. نو موږ باید کوشش وکړو چې خپل په دعا کې یو بل شامل کو، خپل دوستان قریبان ته، خپل ورونه خويندې ته، هر یو ته ټول امت مسلمه باید په یاد وساتو په دعا کې. نو فرشته هم په هغه دعا باندې امین وایي او وایي چې دا دعا ستاسو په حق کې هم قبول سي. الله اکبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا الله، یا رحمان، یا رحیم رب، اے کریم رب، اے رازق، اے زموږ خالق، اے د ټول جهانو مالک، د هر شي خالق یې، د اسمانو او د مځکه مالک،
د هر شي خزانه ستا په لاس کې دی رب، ستا په لاس کې هر شي خزانه ستا، هر خزانه کلی ستا په لاس کې دی. یا رب العزت ته په هر شي باندې قدرت لري، هر شي ګوري، هر شي واوري، هر شي باندې خبر یې، په هر شي باندې علم لري. یا الهی ته د ټول قوت طاقت ستا دی. ای زموږ رب، ای غنی رب، ته غنی یې، موږ ستا فقیران یو. ای غفور الرحیم رب، موږ ستا ګناهکار او خطاکار بندگان یو، ته زموږ مالک یې او موږ ستا غلام یو. ای عالم الغیب، هغه رب چې هر غیب علم ستاسو دی. یا الهی یا الله سبحانه وتعالی موږ ټولو ته توفیق راکړي چې موږ د آخرت د کور دپاره تیاری وکړو، د قبر دپاره تیاری وکړو، د آخرت د همیشه دپاره چې ژوند چې دی الله پاک چې موږ ته توفیق راکړي چې موږ هغه تیاری وکړو، د جنت حاصلو دپاره کوشش وکړو، قرباني وکړو، خپل خوب پیسې قربان کو. یا الهی موږ ته توفیق راکړي چې موږ ستړیا د دین په خاطر سي موږ خپل وخت هر شي د ستا رضا په خاطر قربان کو، د ستا د دین په کارو کې قربان کو. یا الهي موږ ته توفیق راکړي چې موږ د ژوند اصلي مقصد د آخرت د فکر دپاره سي او آخرت د کور دپاره کوشش وکړو. زموږ عقیده خالص کې، زموږ عقیده د شرک څخه پاک کې، په دعا کې، په عبادت کې، ستا په صفات کې هیڅ څوک شریک نه کو. هر کار ستا رضا په خاطر وکړو. موږ ته اخلاص راکړي، دغونه اخلاص راکړي چې هر کار وکړو ستا رضا په خاطر، د دنیا د ښکارو دپاره ونه کوو، د تکبر ونه سي زموږ څخه. یا الهي موږ ټولو د تکبر کولو څخه وساتې، لوی څخه وساتې. موږ ټولو ته خدا خوفي یا ستا خوف په زړه کې زموږ په واچوي. یا الهي خشیت په زړه کې پیدا کړي، تزکیه کولو توفیق راکړي، خپل اصلاح کولو توفیق راکړي، زموږ ظاهر او باطن د هر ګناه څخه پاک، خپل ځان ګناه کولو څخه وساتو، عقیده سم کو، زموږ په زړه کې د قرآن نور راواچي، د علم نور راواچي، زموږ په زړه کې د علم اخیستل اهمیت ډیر کړي چې موږ شوق سره علم زده کو، د قرآن معنی زده کو، په یاد کو، ګروپو کې شامل سو، ډیر کوشش وکړو چې سبق په یاد سي، خپل امتحانونه ورکو. یا الهي زموږ ټولو ته کامیابی راکړي په دا علم لار کې. یا الهي زموږ ذهنونه د علم دپاره خلاص کړي، سبق په یادول زموږ دپاره آسان کړي. یا الهي زموږ په وختو کې برکتونه کښېږدي، ژوند کې برکتونه کښېږدي چې ښه خیر کارونه وکړو، خپل ځان هر شر څخه وساتو. یا الهي د آخرت او د قیامت ورځ باندې زموږ ایمان مضبوط کړي، د دغه خبرو په یاد وساتو چې یو ورځ ستا په دربار کې موږ رسو. یا الهي او زموږ ته پوښتنه کیږي، یا الهي هغه سخت ورځ زموږ لپاره آسان کړي، موږ ته توفیق راکړي چې هغه ورځ لپاره تیاری وکړو. یا الهي دا خبره موږ په یاد وساتو چې زموږ د هر عمل پوښتنه کیږي، موږ کوشش وکړو په دا دنیا کې چې هر ګناه څخه ځان وساتو، موږ ټول د جهنم د اور څخه وساتي. یا الهي د قبر د تاریکو څخه موږ ټول وساتي، د قبر د عذاب څخه موږ ټول وساتي، ستا ناراضګي څخه موږ ټول وساتي. یا الهي موږ ته توفیق راکړي چې د دا دنیا په خاطر خپل آخرت خراب نه کو. یا الهي موږ ته ټول غفلت څخه وساتي، د مرګ په وخت پښیمان نسو چې موږ په دنیا کې وخت ضایع کړي. یا رب العزت زموږ څخه خندن را باندې آسان کړي، د مرګ په وخت کلمه را نصیب کړي، د مرګ په وخت ملائکې موږ ته د جنت الفردوس زیری راکړي. یا الهي موږ ټول د منافقت هر نشاني څخه وساتي، په موږ کې د مؤمن صفات پیدا کړي، موږ ټول د دجال د فتنه څخه وساتي، زموږ اولادونه وساتي، زموږ را روان نسلونه هر فتنه څخه د دجال د فتنه څخه وساتي. یا الهي موږ ته توفیق راکړي چې د خوشحالي او د تکلیف په وخت کې تا په یاد وساتو، په هیڅ وخت تا هیر نه کو، هر وخت ستا شکر ادا کو، ستا احسان ومنو، ستا قدر وکړو، ستا حق ادا کو. یا الهي موږ ټول ته د دنیا د قرآن علم نصیب کړي، موږ ته توفیق راکړي ښه تجوید سره، ښه مخرج سره د قرآن تلاوت وکړو، ډېر کوشش وکړو. یا الهي چې موږ په دا قرآن زده کېدو کې هر تکلیفونه زحمت پر موږ تېرېږي، یا الهي په هغه په عوض کې موږ ته یا الهي تو تیرا څخه قبول کې راضي سې زموږ ټوله څه. یا الهي موږ هر هفته ستا حکم اورو،
به هم خپل اصلاح نه کوو. یا الهي غای وخت زموږ نفس موږ نیکي ته نه پرېږدي، غای وخت شیطان او غای وخت زموږ خواهشات. یا الهي موږ ته توفیق راکړه چې د نفس پسې د خواهشات پسې او د شیطان د وسواس پسې ولاړ نه سو. یا الهي موږ ته د داود علیه السلام پر رقم شکر گزاري او عاجزۍ نصیب کړي. د داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام پر رقم شکر گزاري وکړو. یا الهي شایسته لمونځونه وکړو، هغه لمونځ وکړو چې ته ستا خوښېږي. یا الهي زموږ په زړه کې د هدایت نور رواچي، زموږ زړه د اسلام دپاره خلاص کړي. موږ ته هم توفیق راکړي چې د مرګ تر مخ د مرګ تیاري وکړو. یا رب العزت زموږ د زړه سه د دنیا محبت ایسته کړي، د آخرت کور دپاره تیاري وکړو. شوق په زړه کې پیدا سي چې جنت دپاره موږ کوشش وکړو. زموږ اولادو ته هدایت ورکړي. یا الهي موږ ته توفیق راکړي چې نیکیان سره محبت وکړو او ګناه څخه نفرت وکړو. موږ ته توفیق راکړي چې دا قیمتي ژوند ضایع نه کړو او په نیکیان کې ځان مخته کړو. موږ ټول ته ستا د شایسته عبادت کولو توفیق راکړي، زموږ اخلاق شایسته کړي، زموږ عمل شایسته کړي. یا الهي زموږ په کورو کې سکون نصیب کړي، زموږ کوچني او غټ کوششونه قبول کړي او دا دین په کارو کې خیر رواچي، برکت نقشیز دی. د شیطان د وسواس زموږ اعمال زموږ زړه وساتي، زموږ زړه د هر ګناه څخه پاک کړي. ستا او ستا د رسول صلی الله علیه وسلم محبت په زړه کې رواچي. یا الهي موږ ټول مؤمنه او محسنه جوړ کې، فلاح نصیب کې، صادقین کې شامل کې، صالحین جوړ کې، قانتین کې شامل کې، منافقت څخه موږ ټول وساتي. موږ ته توفیق راکړي چې د بني اسرائیل پر رقم غلطیان ونه کو، د نبیانو د صحابان پر رقم عمل کولو توفیق راکړي. زموږ ایمان را ډیر کې، زموږ تقوا را ډیر کې، سخت آزمایښتو سے هر قسم آزمایښتو سے زموږ اولادونه زموږ روان نسلونه وساتي. یا الهي زموږ توکل په تا ډیر کې، موږ ته حکمت او عاجزي راکړي، استقامت او اخلاص راکړي. یا رب العزت موږ ډیر کمزور یو، په کوچني مشکلات باندې زموږ ایمانونه کمزور سي. یا الهي زموږ د ایمانو حفاظت وکړي، زموږ د اولادو ایمانو حفاظت وکړي، زموږ را روان نسلونه ایمانو حفاظت وکړي. ستا په هر فیصله باندې راضي سو، په مشکل په وخت کې صبر وکړو، پر تا भरोसा وکړو. یا الهي د مرګ په وخت زموږ ایمان سلامت کې او زموږ خاتمه پر ایمان کې. یا الهي موږ ته توفیق راکړي چې موږ ټول ته خیر ورسو، د دوستان قربان غلطیان معاف کو، صله رحمي وکړو، ټول سره ښه خبرې وکړو، داسې خبرونه کو چې چا زړه ازار سي، د هر چا زړه خوشاله کو، د هر چا خوشحالي باندې موږ ټول خوشاله سو، د هیڅ چا باندې حسد ونه کو، حسد زموږ څخه ایسته کې. یا الهي موږ ټول حسد کولو څخه وساتې، موږ ټول د دنیا د آخرت حسنه راکې. یا الهي زموږ قبر د جنت باغ را جوړ کې، د حشر ورځ آسان کې، د منکر نکیر سوال جواب آسان کې، د ارسایه را نصیب کې، ستا دیدار را نصیب کې، د قیامت پر ورځ زموږ نور را مکمل کې، زموږ اولادو ته هدایت ورکړي، زموږ فامیل ته، زموږ د ورونو خویندې ټول ته یا رب العزت هدایت ورکړي. د متقیان امام زموږ اولادونه جوړ کړي، زموږ دپاره صدقه جاریه جوړ کړي او دې ته د دنیا او د آخرت کامیابي ورکړي. یا الهي هر چا چې واده نه دي سوي هغو بخت خلاص کړي، هر څوک چې اولاد نه لري هغو ته نیک او صالحین صحتمند اولاد ورکړي، هر څوک چې کوچنی لري هغو ته هم نیک او صالحین صحتمند صالحین خیر عافیت سره اولاد ورکړي. یا الهي زموږ مور پلار وبخښي، زموږ اولادونه، زموږ نیکه نګانې، زموږ ورونه خویندې، زموږ استادان، د ټول رحمه خویندې، ټول امت مسلمه وبخښي. هر څوک چې وفات شوي دي هغه هم ټول وبخښي او جنت الفردوس نصیب کړي. هغو فامیل ته صبر جمیل ورکړي. یا الهي هر خور چې هر مشکل لري اوس لاس هم پورته کړی دا، یا الهي ته د ټول زړه حال خبر یې، د هر چا چورتو فکرونه باندې ته خبر یې. یا الهي هر مشکل آسان کی، یا الهی هر غم لري کی، یا الهی هر
مشکل وخت آسان کړي. یا الهي ستا دپاره هیڅ شی مشکل نه دی، هیڅ شی ناممکن نه دی. یا الهي د ټوله هر مشکل آسان کړي، ټوله مریضان ته شفای کامله ورکړي، زموږ استادان ته خیر ورکړي په دنیا په آخرت کې. یا الهي زموږ ټوله دعاوې زموږ ټوله په حق کې قبول کړي، ټوله امت مسلمه په حق کې قبول کړي. آمین یا رب العالمین. جزاک الله خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما شایسته ګرانو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن إن شاء الله من سورة البقرة آياتنا كو او زمون آیتونه دی د آیه نمبر 67 نو اخلا د آیه نمبر 74 پوری، یعنی د اوش پیتو آیت نو اخلا د سلورویا آیت پوری. اوله به مونږ د دې آیتونو لفظي ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ او چې کله قال ویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته ان بشکا الله الله تعالی یأمرکم حکم درکوي تاسو له ان چې تذبحو تاسو ذبح کړئ بقرتن یو غوا. قالو هغوی ویل اتتخذنا آیات په مونږ پوری کوي هزوان ټوقی یعنی مسخره. قال هغو ویل اعوذ بالله زپنا غواړم د الله ان چی اکونا زشم من الجاهلین د جاهلانو نه. قالو هغوی ویل ادعو دعا وکړه لنا زمونږ دپاره ربک د خپل ربنا یبین چې هغه واضح کړي لنا زمونږ دپاره ما څنګه ده هیا هغه په بریکټ کې ولیکئ غوا. قال ویل په بریکټ کې ولیکئ موسی علیہ السلام انه بشک هغه یقول هغه فرمایي انها بشک هغه بقرتن غوا لا فاردن نه بوډۍ ده یعنی نه زړه ده ولا او نه بکر وړوکی یعنی کوچنی. عوانن ځوانه ده بینا په منځ کې ده ذالک د دې ففعلوا نو وکړئ ما سوچي تؤمرون تاسو له حکم درکړی کېږي. قالو هغوی ویل ادعو دعا وکړه لنا زمونږ دپاره ربک د
خپل رب نه چې یبین هغه واضح کړي لنا زمونږ دپاره چې ما څنګه به وي لونها رنګ د هغې قال وویل په بریکټ کې ولیکئ موسی علیه السلام انه بېشکه هغه یقولو هغه فرمایي په بریکټ کې ولیکئ الله تعالی انها بېشکه هغه بقرة غوا ده صفراء د زیړ رنګ فاقع خشوخ لونها رنگ د هغې تسر خوشالوي الناظرین لیدو والا قالو هغوی وویل ادعو دعا وکړه لنا زمونږ دپاره ربک د خپل رب نه چې یبین هغه واضح کړي لنا زمونږ دپاره ما څنګه ده هیا هغه په بریکټ کې ولیکئ غوا ان بېشکه البقره غوا تشابه مشتبه شوي ده علینا په مونږ باندې و ان او بېشکه مونږ ان کچری شاء الله غواړي الله لمهتدون البته لاره موندوالیو قال ویل په بریکټ کې ولیکئ موسی علیه السلام انه بېشکه هغه یقولو هغه فرمایي په بریکټ کې ولیکئ الله تعالی انها بېشکه هغه بقرة داسې غوا ده لا نه ذلول اړوي تسیرو یوه کوي الارض زمکه ولا او نه تسقي هغه اوبه ورکوي الحرث پټیله مسلمتن چې صحیح سلامت وي لا شیته نوی صداغ فیها په هغې قالو هغوی وویل الآن اوس جئت راوړلو ته بالحق حق فذبحوها بیا هغوی ذبح کړه هغه وما او نو کادو هغوی نږدې یفعلون چې هغوی کړی وي واذ او چې کله قتلتم قتل کړو تاسو نفسا یو نفس یعنی یو سړی فدارعتم بیا په یو بل واچو تاسو فیها په هغې کې والله او الله تعالی مخرج ښکاره کول واله و ما سوچي کنتم وی تاسو تکتمون تاسو پټول فقلنا پس وویل مونږ اضربوه ووهئ ده په بریکټ کې ولیکئ مقتول ببعضها سره د دې د ځینې حصې کذالک دغه شان یحیي ژوندي کوي الله الله تعالی الموت مړي ویریکم او هغه ښیي تاسو ته آیاته خپلې نښې لعلکم ځکه چې تاسو تعقلون تاسو د عقل نه کار واخلئ ثم بیا قصد سخت شو قلوبکم زړونه ستاسو من بعدی پس ذالک دا غینا فهیا نو هغه کالحجارتی د کاڼي په شان دي او یا اشد زیات سخت قسوه په سختۍ کې و ان او بېشکه من الحجارتی ځینې کاڼي لما البته هغه دي یتفجرو را بهیږي منه دا غینا الانهار نهرونه و ان او بېشکه منها ځینې دا غینا لما البته هغه دي چې یشققو اوچوي فیخرجو پس راوزي منه دا غینا الماء اوبو و ان او بېشکه منها ځینې دا غینا لما البته هغه دي چې یهبطو رارغړي یعنی راغورځېږي من خشیتي د ویرینه الله د الله تعالی وما او نده الله الله تعالی بغافل غافل عما د هغې نه چې تعملون تاسو عمل کوئ الحمدلله د دې ځای پورې زموږ نننۍ ترجمه ده او اوس به موږ د دې آیتونو تفسیر کوو په بني اسرائیل کې یو سړی و او هغه ډېر مالدار و په ځینو ځایونو کې راځي چې د هغوی یوه لور وه او په بعضې کې راځي چې د هغه اولاد نه و د هغه زوی نه و چې د هغه د مال وارث جوړ شوی وي صرف یو وراري و او ټول وراثت به دې ورارو ته میلاوېدو لیکن دا سړی ډېر کنجوس و پیسه به یې په هېڅ چا باندې نه خرج کوله او چې کله په رشتهدارانو باندې څوک پیسه نه خرج کوي نو بیا د هغوی په زړونو کې حسد هم پیدا کیږي او دشمنی هم پیدا کیږي وراري سوچ وکړو چې تر مې مالدار دی او دا هر څه ماته میلاوېدی شي که چېرې دی مړ شي نو هغو پلان جوړ کړو چې دی به زه قتل کړم نو دا مال به راته زر میلاو شي نو هغو خپل تر قتل کړو
چې دې قتل کړو د بل چا په دروازه باندې ارتاو کړو. او تاسو ته پته ده چې بني اسرائیل 12 قبیلې وي. مونږ چې د 12 چینو خبره مخکې ویلې وه، نو دو خپل تر قتل کړو او د چا په دروازه باندې ارتاو کړو او شوري جوړ کړو چې زما ترونه ملاویږي. چې خلکو هغه تلاش کړو نو هغه د چا په دروازه باندې پروت وو، په هغه باندې الزام ولګېدو. اوس یوه غټه مسله جوړه شوه، ځکه چې هغه وی چې مونږ خدای نه دی قتل کړی، دوی چې نه قتل کړی دی او اوس به ماله د دو دیت هم راکوي. نو دی یو د ترو مال تغل وو او بلی دا سوچ وکړو چې د دونه به هم مال وصول کړم. لیکن په وراثت کې دی چې کله څوک یو بنده قتل کړي، لکه دلته چې ورارو ترو قتل کړو، نو اوس دی د خپل ترو چرته هم وارث نشي جوړېدی، قاتل د خپل مقتول وارث نشي جوړېدی. نو دو ته خو سو ملاوېدی هم نشو، لیکن د دو خدا خیال وو چې ډېر سو براته ملاو شي. اوس دوی یو غټ فساد شروع کړو، ځکه چې په قبایلي علاقو کې مرګ کول ډېر آسان وي او په داسې علاقو کې خو په وړو وړو سیزونو باندې قتلونه او مرګونه کیږي. نو دا یو ډېر غټ جنگ د شروع کړو. هغوی وی چې مونږ نه دی کړی او دوی چې تا کړی دی. او دا د هغه ورځو مسلمانه معاشره وه. هغه وخت لا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو راغلی، نو یهودي مذهب اسلام وو. د موسی علیه السلام چې کوم مذهب وو هغه اسلام وو. نو په یو مسلمان باندې حرام دی د بل مسلمان جان، مال او عزت. چې په یو مسلمان معاشره کې یو مسلمان د بل مسلمان قتل شروع کړي، نو پوه شئ چې د هغه معاشرې زوال شروع شو، ځکه چې بیا د چا دشمن ضرورت نه وي، بیا هغوی په خپلو کې جنگونه کوي او ختم شي. نو دا یوه اهم پوینټ ده او په دې وجه په قتل باندې قصاص ایښودی شوی دی چې قتل عام نشي، چې خلک یو بل مړ کول شروع کړي او ګرځي. د دې نه مخکې چې جنگ شروع شوی وي، نو هغوی وی چې په مونږ کې خو پیغمبر موجود دی، ځای چې هغو له لاړ شو نو هغه به راله د دې خبرې حل راوباسي. اوس بني اسرائیل موسی علیه السلام له لاړل، نو دلته هغه خبره شروع شوه چې کله هغوی راغلل او ټوله قصه بیان کړه، نو موسی علیه السلام د الله تعالی نه دعا وکړه. نو الله تعالی هغو له حکم ورکړو چې غوا ذبح کړئ او د هغې یوه ټوکړه واخلئ او د هغه قتل شوي کس په جسم یې راکاږئ، د دې سره به هغه ژوندی شي. نو هغه به دا خبره وکړي چې چا قتل کړی یم. او هلته هیڅ دلیل نه و چې قتل چا کړی دی، خو الله تعالی غوښتلی نو هغه قاتل ښکاره کولی شو. نو الله تعالی وفرمایل چې یوه غوا ذبح کړئ او د هغې یوه ټوکړه په دې مړي باندې راکاږئ. دا قصه درته په دې کوم چې بیا تاسو په آیتونو باندې پوهیږئ. نو داسې ولې وویلی شو؟ تاسو ته څه یاد دي؟ د یو سقي یعنی د غوا د بچي په باره کې، د عجل په باره کې. بني اسرائیل د سرو زرو سقی جوړ کړی وو او د هغو پوجه یې کړې وه. او تاسو ته څه پته لګي چې هغوی یو سقی ولې جوړ کړی وو، د یو انسان بوتي ولې نه جوړوو؟ ځکه چې دوی کله په مصر کې اوسېدل، نو هلته به خلکو د غوا پوجه کوله. لکه څنګه چې مونږ خلک د هندوانو سره اوسېدلی یو، نو د هغوی د کلچر نه مو مختلف څیزونه اخیستي دي. نو همدغه شان دې غوا له چې کوم تقدیس ورکوو، نو دای د هغوی نه یې زده کړي وو. غوا له به یې ډېر عزت ورکوو. نو د دوی په دماغو کې د هغې دومره اثر شوی وو چې دوی کله ځان له بوت جوړوو، نو د سقي مطلب د غوا د بچي شکل یې جوړ کړو. نو سبحان الله، الله تعالی دوی له حکم ورکړو چې تاسو غوا ذبح کړئ، ځکه چې ستاسو په زړونو کې چې د غوا کوم محبت دی، کوم تقدیس دی، کوم عزت دی، چې دا ترېنه رالرې شي. او هغوی نه غوښتل چې هغوی دې غوا ذبح کړي، ځکه چې غوا خو د هغوی دپاره یو ډېر مقدس شی و. اوس دوی دومره هیلې او بهانې شروع کړې، ایکسکیوزز یې کول او دومره تپوسونه شروع کړو، ځکه چې دوی نه غوښتل چې مونږ غوا ذبح کړو. او الله تعالی غوښتل چې د دوی د زړونو نه د غوا محبت لرې شي. دوی ټیسټ کول چې په تاسو کې څوک دي چې هغوی واقعي یو الله منلو واله دی، او څوک دی چې د هغو په زړو کې تر اوسه پورې د غوا اوچت مقام دی. د هغوی ټیسټ وکنه چې څوک یې نشي ذبح کولی، نو ظاهره ده د هغوی په زړونو کې بیا د غوا محبت دی. نو دا یو غټ مشکل کار و. اوس آیتونه ګورو او بیا به نوري خبرې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. چې کله موسی علیه السلام او خپل قوم ته چې الله تعالی تاسو له حکم درکوي چې تاسو یو غاز ذبح کړئ، او دلته د اوښ یا بیزې خبره نه ده راغلې، خو د غوا خبره راغلې ده چې ستاسو پته ولګي. او د دې خبرې دوی ته د ویلو څه وجه وه چې د دې په ذریعه الله تعالی د قاتل پته ولګوي. قالو هغوی ووې اتتخذنا هزوا، ولې ته زموږ سره مذاق کوې ای موسی؟ دا څه خبره ده؟ موږ د قاتل پته لګول غواړو چې قاتل څوک دی او تو راته وې چې غوا ذبح که. نو دا لا څنګه خبره ده؟ ته زموږ سره مذاق کوې، ټوقې کوې زموږ سره. او دویمه د دې دا هم معنی راځي چې د یو دومره مقدس ځناور د ذبح کولو خو موږ د سره سوچ هم نشو کولی. دا ته څه خبرې کوې موږ ته چې غوا ذبح کړه؟ تو په موږ پورې ټوقې او مسخرې کوې. ټیک ده؟ نو موسی علیه السلام ورته وفرمایل اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. زه د الله تعالی نه پناه غواړم چې زه د جاهلانو په شان خبرې وکړم. دلته موسی علیه السلام څه د جاهلانو خبره وې؟ دا مذاق او ټوقې کول. ګورئ دا ټوقې او مسخرې کول د نبی د شان خلاف خبرې دي. ها معمولی شان مزاح خو به نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم کوو. یو بوډۍ ښځه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه راغلې وه. هغې وی چې ما ته دعا وکړه چې زه جنت ته لاړه شم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بوډایګانې خو به جنت ته نه ځي. نو هغه په ژړا شوه. بیا ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې تا به الله تعالی ځوانه کړي نو بیا به جنت ته ځې. نو مزاح بنده کولی شي او یو وی مذاق کوم چې مونږ نن سبا کوو، په کومو کې چې د بل د سپکولو کوشش کیږي، ټوقې، مذاق، پیشاړي، په کومو کې چې بد اخلاقي وي، نو دا نمونه مذاق نبی نه کوي. مونږ خلک خو په سټیج باندې یا په نورو ځایونو کې څنګه د بد اخلاقۍ، مذاق او ټوقې پیشاړي کوو. دغه شان په مجلسونو چې کله هم مونږ ته یو بنده په ډکر شي نو بیا به هغه زمونږ نه څنګه خلاصیږي. بیا په هغه غریب باندې ریکارډ لګېدلی وي او دا قسم مذاق کول د جاهلانو وي. د یو متقي کس داسې خبرې په خوله نشي راتلی. تاسو ګورئ که نه چې د پیغمبر د شان لایق خبرې نه دي. د دې خبرې دا مطلب دی چې دا نمونه خبرې د الله تعالی بالکل نه دي خوښي او د داسې خبرو نه مونږ له خپل ځان ساتل دي. نو موسی علیه السلام فرمایل اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. نو دا دعا تاسو یاد کړئ چې کله هم ستاسو زړه غواړي چې ما داسې څه خبره وکړئ، ځکه چې جاهل هغه کس ته هم وایي چې څوک خپل جذبات نشي کنټرول کولی، قابو کولی، چې هغه غصه نشي کنټرول کولی، په غصه کې د حد نه وځي، دومره غصه شي چې بیا یې خولې له څو راځي نو هغه وایي. داسې ګډې وډې خبرې شروع کړي او بیا پې وروسته خفه وي. یعنی خپل جذبات هغه بالکل نشي قابو کولی، نو هغه ته هم جاهل وایي. او چې کله تاسو ته محسوس شي چې زه خپل جذبات نشم قابو کولی، غصه نشم کنټرول کولی، نو بیا تاسو فوراً دا دعا وکړئ چې اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. او د موسی علیه السلام غصه سخته وه او اوس هغه ته خلک وایي چې ای موسی ته په موږ پورې ټوقې کوې، نو دا څومره د غصې خبره ده. نو هغه فرمایي چې دا د الله تعالی حکم دی. ان الله یأمرکم، دا زه نه ویم بلکې دا د الله تعالی حکم دی. او هغوی سوی چې ته مذاق کوې زموږ سره. دا یو داسې خبره هغوی وکړه چې په دې بنده له ډېره غصه ورځي، د هغو صبر تمامیږي. نو هغه ورته وی چې اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. د دې نه پته لګي چې موږ د الله تعالی نه پناه غوښتی شو. هغه دا ونه وی چې زه جاهل خو نه یم، تاسو به جاهلان یې. نه، بلکې دعا یې وکړه. تاسو ګورئ دلته چې د پیغمبر څه طریقه ده. سبحان الله، الله تعالی دې موږ ته هم داسې طریقې وښایي او داسې اخلاق دې راله راکړي. آمین ثم آمین. چې کله موږ ته څوک په غوسه کې راتلو ولا خبره وکړي
او مونږ ورله په داسې طریقه سره جواب ورکړو او په غوسه کې لرې لاړ نشو. ګورئ دا څنګه خبره وه او خبره د کوم ځای نه واخله د کوم ځای پورې تلی شوه. نو فوراً هغه د الله تعالی نه پناه وغوښته او شیطان په داسې موقع راځي او بیا هغه خبره چې وي نو هغه لویه شي او بنده په غوسه کې ډېر لرې لاړ شي. نو ځکه دا دعا مونږ ته یادول دي. اوس ورته هغوی سوایي چې قال ادع لنا ربک، هغوی وایي چې تو د خپل رب نه زمونږ دپاره دعا وکړه. اوله یې موسی علیه السلام ته ویلي وو چې زمونږ دپاره د اوبو دعا وکړه د خپل رب نه، او دا یې هم ویل چې زمونږ نه دا قسم خوراک نشي خوړلی کېدی او وایي چې مونږ له د ځمکې نه فلاني څیزونه راکړي. هغوی ویلي وو چې وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. او اوس وایي هغوی یبین لنا ما هی، چې هغه مونږ ته بیان کړه چې کومه غوا څنګه غوا. غواګانې خو دومره ډېرې دي نو د خپل رب نه دعا وکړه. دلته تاسو ګورئ چې د هغوی سوره ویه وه. هغوی داسې نه کوي، هغوی د الله تعالی نه پخپله نه غواړي بلکې هغوی څه کوي وایي چې ای موسی ته مونږ له غواړه. قال موسی علیه السلام فرمایل انه یقول، بېشکه هغه مطلب الله تعالی فرمایي موسی علیه السلام چېرته داسې نه وایي چې زه تاسو ته ویم چې داسې وکړئ. یو پیغمبر صرف د الله تعالی پیغام خلکو ته رسوي. د دې نه دومره ډېرې د حکمت خبرې راوځي. او بله دا خبره هم په روایاتو کې راځي چې موسی علیه السلام به کله هم د الله تعالی نه څه غوښتل نو هغه به کوه تور ته تلو او چې د الله تعالی سره به خبره وکړه واپس به راتلو نو یوه پوره ورځ به په دې کې لګېده او دی به هر وخت څه بهانه کوله، ټال مټول به یې کوو چې زمونږ خو ته خبره وکړه اوس دې پوهه شه او د دوکار. قال انه یقول انها بقرة لا فارد ولا بکر. خطا سوخته چې څنګه غوا کتل پکار دي نو داسې غوا وګورئ چې نه زړوي مطلب بوډۍ وي او نه ځوانه، عوان بین ذلک چې درمیانه عمر واله وي. فافعلوا ما تؤمرون. اوس په دې کې ډېر حکمت دی. تاسو وکړئ چې تاسو ته د څه حکم درکړی کیږي، یعنی فعل سوی چې بنده بغیر د سوچ نه کار وکړي او عمل چې وي نو هغه کار وي چې ښه د سوچ او پوهې سره وشي. په فعل او عمل کې هم دغه فرق دی. عمل چې وي نو هغه بنده د شعور سره او عقل سره کوي او فعل چې وي نو هغه بنده هڅې کوي. نو هغوی ته ویلې کېږي چې بس ویې کړئ، د سوچ خبره پکې نه وي، چې بس ویې کړئ چې څنګه حکم درله الله تعالی درکړی دی. یعنی ډېر سوالونه مه کوئ ځکه چې موسی علیه السلام ته پته وه چې دوی څومره ډېر سوالونه کوي نو معامله به ځان ته نوره هم ګرانه کړي. لیکن هغوی چېرته هم خبره نه پرېښوده. قال ادع لنا ربک یبین لنا. هغوی وی چې دا خو راته معلومه شوه خو د رنګ خو یې مونږ ته هېڅ پته ونه لګېده. هغه دې مونږ ته بیان کړي چې د دې غوا به رنګ څنګه وي. نو ګوره یو سوال وي چې هغه خلک د علم حاصلولو دپاره کوي او یو سوال وي چې هغه د خپلو بهانو دپاره وي. هغه داسې وي لکه چې کله تاسو خپل بچي ته وایئ چې بچیه لږې اوبه راله راکړه او بچی وایي چې ښه دا اوبه درله څنګه درکړم چې دا اوبه یخې وي او که ګرمي. تاسو وایي چې زه یخې راوړه او بیا هغه وایي چې په څنګه ګلاس کې راوړم، د شیشې په ګلاس کې او که د سټیلو په ګلاس کې او که د پلاستیک په ګلاس کې راوړم. تاسو وایي چې زه په پلاستیک کې راوړه او هغه وایي چې په لوی کې راوړم او که په وړوکي کې. تاسو وایي چې په لوی ګلاس کې راوړه. اوس هغه تپوس کوي چې دا ګلاس ساده وي او که ګلونه پې جوړ شوي وي نو تاسو به ورته څه وایئ؟ ستاسو به څه جواب وي؟ دا څه تپوسونه کوې؟ اوبه مه راکوه، زه به یې ځان له پخپله راواخلم. پته ولګي که نه چې دا هسې بهانې کوي د نه کولو. نو دې خبرې مطلب دا دی چې کله څوک یو کار نه کول غواړي که نه
نو هغوی بیا داسې تپوسونه شروع کړي او د الله تعالی چې د کوم خبرونه نفرت دی نو په هغې کې یو شی دی کثرتي سوال، یعنی ډېر زیات سوالونه کول، ډېر سوالونه والا بنده. تاسو ته پته ده چې څه کوي؟ هغه وایي چې زه په څه طریقه د کار کولو نه بچ شم. او دلته د دې بچي د مثال نه تاسو په خپله پوه شئ. تاسو د دې نه سوچ کولی شئ چې بچی مال اوبه راکوي او که دا خبره چې دی ناراض دی او هسې بهانې کوي، نو دا و د هغوی حال. بیا ورته وي چې زه موسی وله لاړ شه او د دې د کلر پته ولګوه. او بیا موسی علیه السلام دوباره لاړو او ګورئ دوی خپل پیغمبر څنګه تنګوي. قال انه یقول، بېشکه هغه فرمایي، مطلب الله تعالی، انها بېشکه هغه، او دلته د ها ضمیر غوا طرف ته ځي، بقرتون چې هغه یو داسې غواوي چې صفراء چې هغه زیړ رنګ والوي، او داسې زیړ چې فاقع لونها تسر الناظرین، داسې زیړ چې فاقع لونها تسر الناظرین، داسې زیړ چې هغه په نظر ډېر ښه لګي، یعنې چې هغه داسې ښکلی زیړ رنګ والوي چې هغې ته کله بنده وګوري نو د هغه زړه خوشحاله شي، چې ښه ښکلی شوخ رنګ وي. نو اوس داسې غوا کتل د هغوی لپاره ډېره ګرانه شوه. اوله خو ورته صرف د هسې غوا خبره شوې وه او اوس ډېره ګرانه شوه، ځکه چې داسې غوا کتل ډېر ګران کار و. ښه دا راته ووایئ چې د هغه عجل څنګه رنګ و؟ تاسو ته پته ده د هغې د رنګ چې هغه کوم رنګ واله و؟ هغه د سرو زرو و که نه؟ هغه سخې، هغه دوی چې ورته پوجه کړې وه، نو د سرو زرو څنګه رنګ وي؟ ګولډن رنګ وي که نه؟ زیړ وي که نه؟ سبحان الله، الله تعالی هغوی له د هغه رنګ حکم ورکړو چې تاسو دومره ډېر سوالونه کوئ، بلکل هغه د کومې چې ستاسو په ذهن کې دومره اوچت مقام دی، تاسو ته مقدس ښکاري، نو هم هغه ذبح کړئ. نو اوس دوی خپل ټیسټ ځان ته نور هم مشکل کړو. الله تعالی د دې امتحان واخیستو. اوس هغوی وایي قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، د خپل رب نه دعا وکړه چې هغه به څنګه وي. مطلب اوس هم ان البقره تشابه علینا، هغه غوا خو زمونږ لپاره دومره مشتبه ده، مونږ دومره کنفیوز یو. زړه او ځوانه خو زه ټیک ده چې نه ډېره بوډۍ وي او نه ډېره ځوانه او درمیانه عمر واله، خبره خو زه صحیح ده چې تک زیړ رنګ والا او دومره چمکداره، مونږ خو پوهېږو نه، مونږ ته دې دا غوا نوره په تفصیل سره بیان شي. نو اوس د هغوی کنفیوژن ولې و؟ ځکه چې د هغوی نیت د منلو نه و. هغوی غوښته چې یو داسې جواب راله راکړي چې بس مونږ ته غوا نه وي ذبح کول، او دې ته وایي د ویښتو نه سرمن لرې کول، یعنی سپلیټینګ هیر. دومره سوالونه یې کول چې کله خلک داسې کوي نو بیا هغه بل بنده وایي چې زه پرېږدوه، الله تعالی دې معاف کړي او هدایت ورکړي داسې خلکو له چې یو سوال وکړي تاسو ورته ووایئ چې داسې وکړه، بیا هغوی وایي چې داسې هم نشم کولی، بیا بل سوال وکړي چې هغې جواب ورته میلاو شي، نو بیا هغه وایي چې نه داسې هم نشي کېدی ځکه چې په هغې کې فلانی مسله ده. بیا ورته تاسو درېیمه لاره وښیئ، هغوی بیا هم وایي چې نه نه. اوس د چا نه چې هغه تپوس کوي نو هغه بیا څه وکړي؟ هغوی بیا داسې خبرې وکړي چې هغه بل کس بیا په دې خبره مجبوره شي چې زه تو نشې کولی نو مه کوه، او بیا هغوی ګرځي او خلکو ته وایي چې هغه وایي چې بېشکه زه تو یې مه کوه، ځکه چې موږ په بل باندې الزام لګول غواړو او په خپله یې کول نه غواړو چې هغه راته ووایي چې زه مه کوه. نو په دې طریقه باندې خپل ځان مطمئن کړو او خوشحاله شو. یو طرف ته مو خپل ضمیر ملامته کوي چې دا کار ولې کوي، نو د هغې دپاره د یو او بل نه تپوسونه شروع کړو او بیا ځان مطمئن کړو. نو دغه شان بیا بنده د عمل کولو نه وروسته پاتې شي. اوس هغوی وایي وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، چې انشاءالله که الله تعالی غواړي نو موږ ته به هدایت میلاو شي، او دا هغه هدایت نه دی هغه موږ چې په هدل للمتقین کې ویلی وو، یعنی بیا به موږ ته د غوا د میلاوېدو لاره میلاو شي، یعنی موږ ته به پته ولګي چې هغه څنګه غوا ده. نو اوس
ته موږ ته لږ نور د دې په باره کې ووایه او هر ځل دا خبره کوي چې ای موسی تو غواړه نو موږ ته په دې کې د عمل څه خبره ښکاري چې موږ له پخپله دعا کول دي ځکه چې د الله تعالی در هر چا ته کلاو دی. الحمدلله څوک دې داسې نه وایي چې موږ خو ډېر ګناهګار یو، ته زما لپاره دعا وغواړه. ولی شیطان خو د ځان لپاره پخپله غوښتې وه چې یا الله ماله مهلت راکړه. هغه خو الله تعالی رټلی و او بیا هم هغه پخپله دعا وغوښته او تاسو وایئ چې زه ګناهګار یم نو زه نشم غوښتی. ولی دا تاسو ته چا ویلی دي چې د ګناه کولو نه پس څوک الله تعالی طرف ته نشي راتلی؟ دا شیطان انسان د الله تعالی نه د لرې کولو دپاره د هغه په ذهن کې اچوي. د هغه دروازې هر چا ته کلاو دي، کو هغه نیک وي کو بد وي کو هر څوک چې وي راشي د هغه دروازې له او د هغه نه وغواړي. ځکه چې د الله نه غوښتل چې دي نو دا د الله تعالی سره یو تعلق دی، د الله تعالی سره تعلق جوړ کړئ. ځکه دعا غوښتلو ته عبادت ویلی شو، دا هم عبادت دی. نو هغوی موسی علیه السلام ته وی چې تو مونږ له دعا وغواړه لکه مونږ چې خلکو ته وایو چې تو زمونږ لپاره دعا کوه. بس ټیک د تاسو بل ته د دعا لپاره ویلی شئ، لیکن د دې دا مطلب هرګز نه دی چې بل به تاسو له دعاګانې غواړي او تاسو اړ وغواړئ ما. وخت چا سره دی او مونږ نورو خلکو له دا هم یو ټیکه ورکړو چې بس تو ما له دعا کوه. زما سره کوم وخت د دعاګانو د غوښتو، ځکه چې د دعا لپاره هم تعلق پکار دی، وخت پکار دی. نو دا و د بني اسرائیلو حال او ګورئ هغوی دلته انشاءالله وی نو ځکه ورله الله تعالی غوا ورکړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې که بني اسرائیلو انشاءالله نه وی ویلی نو د قیامت د ورځې پورې به هغوی ته دا غوا نه وه میلاو شوي. موږ ته ویلی شوي دي چې انشاءالله وایئ، داسې چرته مه وایئ چې زه به دا کار سبا له کومه، نو داسې چرته هم مه وایئ چې زه خو به دا کار ضرور کومه. نه، داسې ویل نه دي پکار. بعضې خلک وایي چې که هر څه وشي که نه خو زه به دا کار کومه. الله دې معاف کړي چې که هر څه وشي نو پته نشته چې ستا سره به څه کېږي. نو داسې خبره د خولې نه چرته هم مه وباسئ، بلکې وایئ چې انشاءالله زه به دا کار کومه. که الله تعالی وغوښتل نو داسې ویل چې هر څوک وي نو زه به دا کار کومه، دا ډېره غلطه جمله ده چې خلک د خولې نه وباسي. ای الله مونږ خو د هر څه دپاره په تا باندې یقین کوو، ای الله که ستا توفیق وي نو مونږ به دا کار وکړو. انشاءالله مونږ نیت کړی دی او چې کله بنده وایي چې که هر څه وشي د دې خبرې مطلب دی چې ما ته خپل ځان ډېر طاقتور ښکاري، که طوفان راشي که زلزلې راشي که زه ژوندی وم که مړه شم نو زه به دا کار کومه. داسې خبره ته څنګه کولی شي؟ نو دا خبره د خپل ژوند نه وباسئ. ټیک ده؟ د نن نه پس به وایئ چې انشاء الله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چرته هم داسې خبره نه ده کړې چې زه به تاسو له د دې جواب در کومه که هر څه وشي. او موږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت نه پته لګي چې یو ځل د هغوی نه انشاءالله هیر شوي وو نو بیا وحی نه وه راغلي، ډېره موده پکې تېره شوې وه. که د پیغمبر علیه السلام وحی نه وه راغلي نو بیا موږ د انشاءالله نه بغیر څنګه خبره کولی شو؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. قال وی چاوی موسی علیہ السلام انه بشک هغه مطلب الله تعالی یقولو هغه فرمایی انها بشک هغه او دلته خبره د غوا ده بقرتون دا بداسي غواوی لا ذلولن نبوی خدمت خسته شوی یعنی مهنت بنوی شوی پاغی باندی تثیر الارض او زمکی نی اڑولی مطلب ایوی نوی کړي ولا تسقي الحرث او نی چرته پټول او بور کړي وي یعنی چې داسې غوا نوی چې دا غینه مهنت اخسته شوی وي ایوی کړي وي یا پټول او بور کړي وي په خوا به زمانه به دا ایوی غواګانو کوله بلکې څنګه به وي مسلمتن چې صحیح سلامت وي لا شیت فیها او چې پاغي هیڅ دبا یا نشان نوي یعنی چې نه پیسو نه خوي او نه نشان نو دا غوا څومره خاص شوه چې پاغي باندې هیڅ داغ نه وي بلکې ټول یو رنګ والوي
قالوا الآن جئت بالحق هغوی وی چې اوس تا صحیح خبره راوړه، اوس تا حقیقت مخې ته کېښودو. فذبحوها لیکن څومره مشکل شوی و دا غوا معلومول، څومره ګران کار و. د دې متعلق ویلی شي چې دا غوا هغوی ډیره وکته، نو اوس دوی ته میلاو شوه. د یو هلک سره وه داسې غوا، او دا غوا هغو ته په وراثت کې میلاو شوې وه د هغو د پلار نه. دا غوا د دو او د دو د مور وه. نو دا هلک چې و نو دی د خپل پلار ډیر فرمانبرداره و. یو ورځ د دو پلار ودو او د هغو سره د هغو پیسې پرتې وې، یعنی د هغو سر ته وې. په دې کې یو تاجر راغی او هغوی یو قیمتي هیره خرڅوله. هغوی چې دا خرڅول غواړم. هلک وی چې زه اخیستل غواړم. قیمت یې 80,000 و. هلک ورته وی چې زما پلار کله راویښ شي نو زه به د هغونه پیسې راواخلم او دا هیره به درنه زه واخلم. هغوی چې که اوس یې اخلې نو زه درته 10,000 کموم. هلک وی چې نه زه خپل پلار خو نشم ریښولی، او که ته صبر وکړې نو زه به درله د 80,000 په ځای 80,000 درکړم. که ته لږ صبر وکړې ځکه چې زما پلار سودو شوی دی. هغوی چې نه زما خو اوس پکار دی، که ته اوس راکولی شې نو زه درته قیمت نور هم کمولی شم. دی ورته قیمت سیوا کوي او هغه یې کموي، تر دې چې هغوی چې 10,000 راکړه، لیکن ماله قیمت په دې وخت راکړه. هلک وی چې نه داسې چېرته کېدی شي، زه خپل پلار نشم پاسولی، زه به درله 1,00,000 درکړم، خو ته لږ صبر وکړه. هغوی زه پرېږده، دا زه په تا باندې نه خرڅوم. اوس ګورئ الله تعالی هم د هلک له ډېر څه ورکول غوښتل. الله تعالی د دونه په دې خبره دومره خوشحاله شو. د دو سره دا غوا وه، او چې بني اسرائیلو غوا تلاش کوله نو داسې غوا بله د هیڅ چا سره نه وه. هغوی ورته وی چې تو د دې په ځای 2 غواګانې واخله، لیکن دا غوا مونږ له راکړه. هلک وی چې نه زه دا نه خرڅوم. هغوی ورته وی چې 3 واخله 4 واخله، لیکن هغه نه راضي کېدو. د 10 قیمت یې وله ورکوو، هغو بیا هم ونه منله. د خلکو بیا موسی علیه السلام ته شکایت وکړو چې داسې یو هلک دی د هغو سره غوا شته، خو هغه خرڅولو ته نه راضي کېږي. که تاسو پسې لاړئ نو هغه مو راضي کړو نو ښه به وي، ځکه چې زمونږ هم دغه غوا په کار ده. اخر چې هغه هلک په دې خبره راضي شو چې دا سخی به تاسو ماله د سرو زرو سره تلی، نو بیا به زه هله په تاسو باندې خرڅومه. سبحان الله، د هغو د مور او پلار چې کوم خدمت هغو کړی و نو د هغې په وجه، ځکه چې کله د دو پلار وفات شو نو د ډېر محتاجه شو. دی او د دو مور ډېر غریبانان شوي وو. نو اوس د دو هغه غوا په څومره ډېر قیمت باندې خرڅه شوه. الله تعالی دې هلک ته ډېر څه ورکړل، او د هغوی مطلب بني اسرائیل هم امتحان اخستو. ګورئ کار یو وي، په هغې کې د هر بنده خپل خپل ازمایش وي. چاله پکې الله تعالی فایده ورکړي او د چا بل پکې امتحان وي. اوس هغوی غوا ذبح کړه. الله تعالی فرمایل وما کادو یفعلون، او هغوی کول واله نه وو. اوس هغوی مجبوره شو، د هغوی بله سولاره نه وه، ځکه چې دومره خاص غوا هغوی ته چېرته میلاویدی شوه. نو اوس دا غوا د دوی دپاره امتحان جوړ شو، او څومره غټ قیمت دوی د هغې دپاره ورکړو. ګورئ دوی هر قسمه غوا ذبح کولی شوه، لیکن دوی ځان ته پخپله ګرانه کړه، او په حکم باندې ورته عمل کول ګران شو، او ځان یې څومره په مشکله کې واچو. د دې نه څه پته لګي چې د ډېرو سوالونو کولو سره انسان په مشکله کې شي. ډېر زیات سوالونه نه وي کول پکار، ځکه چې د علم دپاره د صبر ضرورت وي. او ما تاسو ته دا خبره په شروع کې کړې وه چې د صبر نه بغیر علم نشي راتلی. علم داسې شی نه دی چې بنده یې په خپل سر باندې توی کړي چې په یړ یې زده کړم. په دې کې د صبر ضرورت وي. که چېرې تاسو ټول خپل سوالونه په یو ځای کې ولیکئ، او چې څنګه قرآن شریف ختم شي انشاءالله، نو تاسو ته به د خپلو ټولو سوالونو جوابونه میلاو شي انشاءالله. نو په علم زده کولو کې د صبر ډېر ضرورت وي. او بله خبره دا ده چې که نن تاسو له ټول سوالونه هم درکړي شي او تاسو پې پوه شئ، نو داسې ده لکه که څوک د فلسفې یا اکنامک سوال وکړي او هغو له څوک جواب ورکړي، نو ولې هغه به پې پوه شي؟ ځکه چې تر څو پورې هغو د یو خاص حده پورې علم نه وي اخیستی، نو هغه نشي پوهېدی.
نو یو دا وجوي او دویمه خبره دا ده چې څومره هم د انسان سره علم راځي نو هغه مره د هغه ژبه خاموشه شي نو بیا هغه اخوا دیخوا سوالونه نه کوي او نه فضول خبرې کوي. او ګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم به ډېر کم سوالونه کول. هغوی به وی چې چېرته یو بدو مطلب کلیوال راغلی او هغو ته تپوس وکړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه نو موږ به واورو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې څنګه جواب ورکوي. پخپله به سوال نه کوو. درېیمه خبره دا ده چې سوال کول هم د انسان د عقل په باره کې بل ته ښه پوره اندازه ورکوي چې دا بنده څومره هوښیار دی، ځکه چې ځینې سوالونه ډېر د هوښیارتیا وي او ځینې ډېر د بېوقوفۍ سوالونه وي. د هغې نه بنده ته پته ولګي چې دی څومره د کم عقلۍ تپوسونه کوي. نو سوال ښه په سوچ سمج او عقل سره کوي او انتظار وکړئ کېدای شي چې ستاسو د سوال جواب تاسو له قرآن کریم په خپله درکړي او چې کله در له قرآن جواب درکړي نو بیا به ستاسو په علم کې ښه پوره پوخوالی راغلی وي او علم به ستاسو دومره ډېر شوي وي چې تاسو به په خبره ډېر په اسانه پوه شئ. ټیک ده؟ نو انتظار کوئ او ګورئ چې دوی سوالونه کول نو هغه دوی په دې وجه کول چې موږ بچ شو. د دې لپاره هم خلک سوالونه کوي. نو که چېرې دوی د الله تعالی حکم زر منلی وی نو د دوی به ورپکې فایده وه. د انسان فرض څه دي چې کله د الله تعالی حکم راشي که په هغه حکم کې هغو ته حکمت په نظر راځي او که نه، او ضروري نه ده چې ستاسو په عقل کې د هغه خبره راشي، لیکن زمونږ د طرف نه بندګي دا ده چې د الله په هر حکم باندې مونږ لبیک ووایو او په خوشحالۍ سره هغه ومنو او د عمل کولو فکر وکړو د هغې. او داسې چېرته مه وایئ چې الله تعالی دا ولې فرمایلی دي او یا په فلاني حکم زه بلکل نه پوهېږم داسې ولې راغلی دي. نه، فکر د دې خبرې کوئ چې په دې باندې عمل زه څنګه وکړم. د هغوی سره د غوا د ذبح کولو فکر نه و چې موږ دا زر ذبح کړو چې په دې کې ډیلی رانه شي چې فوراً د الله په حکم باندې عمل وکړو. نو هغوی څه وایي چې د هغې به څنګه رنګ وي. دومره په وړوکې ډیټیل کې لاړل چې د هغې څه ضرورت نه و. یو ځل یو کس د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه د حج په باره کې تپوس وکړو چې حج فرض خو دی خو دا هر کال فرض دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم خاموشه شو. هغو بیا تپوس وکړو چې دا هر کال فرض دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم بیا خاموشه شو. بیا په دریم ځلي بیا دغه تپوس وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته په غوسه سره وویل چې که چېرې ما تاله جواب درکړی وی چې ها هر کال فرض دی نو بیا به هر کال فرض شوی و، لیکن چې د چا وس کېږي نو په ژوند کې یو ځل کول پوره دي. اوس تاسو سوچ کوئ که چېرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ها کړی وی نو د هر مسلمان دپاره به څومره ګرانه شوي وه چې هر کال یې حج کولی، ځکه ډېر زیات سوالونه بنده په مشکله کې اچوي. ها چې کله انسان د خپل علم د بهترۍ دپاره یا د عمل کولو دپاره تپوس وکړي نو هغه جدا خبره ده، لیکن هسې سوالونه کول د دې نیت سره چې موږ د دې کار کولو نه بچ شو نو دا ډېره د ګناه خبره ده او د دې په وجه انسان ځان ته هغه کار ګرانوي. زموږ خلک اکثر تپوسونه کوي چې دا شی حلال دی او که حرام، نه هغه د حرام په کیټیګوري کې دی نه د حلال. نو د هغې به څه جواب ورکول وي، ځکه چې حرام هغه هر څه دي چې الله تعالی حرام کړي دي. اوس که څوک تپوس وکړي چې اسمان ته کتل حلال دي او که حرام، پاڼې شو کول حلال دي او که حرام، ټي وي کتل حلال دي او که حرام، نو تاسو هر شی په حرام او حلال کې ولې راولئ؟ ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د حلال او حرام په کیټیګوري کې نه راځي، نه په هغې کې ګناه وي او نه نیکي. ډېر داسې څیزونه دي او باقي څیزونه الله تعالی ستاسو د فایدې لپاره پیدا کړي دي، لیکن موږ هر څیز ته په دې نظر ګورو چې حلال دی او که حرام. او که بل درته ووایي چې دا حرام دی نو بیا خو تو ښه په مشکله کې شوې، او که د بل نه بنده خبره واوري چې دا کار غلط دی او بیا هم هغه کوو نو بیا د تپوس کولو څه فایده ده. مثلا ستاسو د یو کار کولو نیت نشته، ښه دا راته ووایئ چې په ودونو کې داسې کول صحیح دی او که نه، او که هغه بنده درته ووایي چې دا ټیک کار نه دی نو ولې تاسو به هغه کار بیا پرېږدئ؟ بیا هم موږ خپله کوو نو بیا تپوس ولې کوئ؟ هسې
کو چې ستاسو د عمل کولو نیت نه وي نو بیا مه کوئ هسې تپوسونه. ښه په ودونو باندې داسې کول صحیح دی او که نه، او که هغه بنده درله جواب درکړي نو ولې تاسو به د هغو خبره ومنئ. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، نو تاسو په یو بل باندې الزام لګول شروع کړل. نو اوس داسو دي، او چې کله هغه بنده قتل شو نو تاسو په یو بل باندې الزام لګول شروع کړل. دو قتل کړی دی ځکه چې د دوه هغه نه وخوښ. والله مخرج ما کنتم تکتمون، الله تعالی ښکاره کوي څه چې تاسو پټول غوښتل. اوس ظاهره ده چې ځینو ته پته وه چې قاتل څوک دی، نو الله تعالی هر څه بهر ته راویستلو واله و، او دلته اسم استعمال شوی دی. ولی ځکه چې الله تعالی راویستلو واله دی، ښکاره کولو واله دی. هر شی چې تاسو پټوئ هغوی نور هم څیزونه په زړو کې پټ کړي وو، هغه یهود د مدینې. او دلته دې خبرې طرف ته هم اشاره ده چې تاسو ته ښه پته ده چې دا صحیح نبی دی او تاسو دا خبره پټه کړې ده. الله به هغه هم ښکاره کړي. د هغه قاتل خبره خو الله تعالی ښکاره کړه، هغه خبره خو یې ظاهره کړه کومه چې دوی پټه کړې وه. فقلنا اضربوه ببعضها، پس مونږ ووی چې دا راکاږئ سره د دې د بعضې سره، د دې د ځینې سره. د دې خبرې مطلب دا و چې د دې غوا یوه ټوکړه واخلئ او د مړي په ځینې حصه یې راکاږئ. اوس چې د غوا د ټوکړې سره د هغه مړي څو حصه ووهلې شوه نو هغه مړی ژوندی شو او هغه خپل قاتل وښیو. کذلک یحیی الله الموتى، هم دغه شان الله تعالی ژوندي کوي. او ګورئ که الله تعالی د قاتل خبر هسې موسی علیه السلام له ورکړی وی، ځکه چې موسی علیه السلام دومره ډېر مشکلات برداشت کړل، نو بیا په دومره اوږده طریقه سره د دې کار کولو څه ضرورت و. په دې کې یو بل حکمت دا هم و، الله تعالی ښکاره کول غوښتل چې الله تعالی به مړي څنګه ژوندي کوي د قیامت په ورځ. د چا چې په دې خبره یقین نه و نو الله تعالی د هغوی په مخ کې دا مړی را ژوندی کړو. د قاتل دا خیال و چې زما خو به هیڅ چا ته هم پته ونه لګي چې دی ما قتل کړی دی، لیکن ګورئ الله تعالی هغه هر څه څنګه ظاهر کړل، نو الله تعالی به ظاهروي. او دلته په مونږ کې هر بنده له دا سوچ پکار دی چې زما هره خبره الله تعالی اوري. الله تعالی ته خو پته ده، صرف الله تعالی د قاتل پته ولګوله او الله تعالی ښکاره کولو واله دی. بلکې چې کوم څیزونه زه پټوم هغه څه دي چې ما پټ کړي دي. زه دننه یو شان او بهر بل شان یم، زه ځان له یو شان یم او د خلکو په مخ کې بل شان. والله مخرج ما کنتم تکتمون، او الله تعالی ښکاره کولو واله دی څه چې تاسو پټوئ. د دوی دپاره خو الله تعالی مقتول ژوندی کړو او ښکاره یې کړو، نو دغه شان زموږ رازونه هم الله تعالی ظاهرولی شي. نو ولې زما هره خبره داسې ده چې که هغه د خلکو په مخ کې ښکاره شي نو زه به په هغې نه شرمېږم. او زمونږ کو یوه ورځ هم الله تعالی ښکاره کړه نو زمونږ به څه حال وي. که مونږ چې په کمره کې ناست یو او د چا خبرې کوو او که هغه اچانک راننوځي نو مونږ څومره کچه شو، او الله تعالی زمونږ د ژوند هر څه کلا وهلی شي. نو ګورئ فدارأتم فیها، هغوی خو په یو بل باندې الزام لګوو، که زمونږ هر قسم قصور وي نو مونږ زر په بل باندې قصور ولګو چې زمونږ نه الزام لري شي، چې په مونږ خبره را نشي او په بل راشي. نو که څوک ډېر هم فدارأتم وکړي په یو بل الزام ولګوي، خو الله تعالی ته خو پته ده که نه، نو الله تعالی دغه شان مړي ژوندي کوي. ویریکم آیاته، او الله تعالی ښیي خپلې نښې. دا ټولې د الله تعالی نښې دي. او چا ډېره زبردسته خبره کړې ده چې وفي كل شيء له آیه، په هر څیز کې د هغو نښې نشانې دي، په هر څیز کې. او الله تعالی هغه بنده ته وښی، ګورئ مړی ژوندی کړو او ښکاره یې کړو قاتل. الله تعالی د هغوی ازمایش وکړو چې دوی څنګه دي. لعلکم تعقلون، چې تاسو د عقل نه کار واخلئ، پوهه کړئ ځان په دې خبره.
الله تعالی ځکه دا هر څه ښکاره کوي بنده ته. ګورئ په دې کې زموږ دپاره څومره د پوهې خبرې دي. په دې ټوله قصه کې په یو آیت کې زموږ دپاره نښې دي. ثم قست قلوبکم، بیا سخت شو ستاسو زړونه. دلته د چا د زړونو خبره ده؟ د بني اسرائیلو. او ثم څه شی دی؟ د دې مطلب دی چې رو وخت تیر شو، لکه مونږ چې وایو چې بیا هغه لویه شوه، یعنی د وخت سره هغه لویه شوه. نو د ثم معنی ده چې کله هغوی غوا ولیده نو په کار ده چې د هغوی زړونه نرم شوی وي، خو د هغوی زړونه سخت شو. من بعد ذلک، د هغې نه پس، مطلب د غوا د واقعې نه پس. او هغوی خو ډېرې زیاتې معجزې ولیدې، ډېرې نښې ولیدې، لیکن د هغوی زړونه سخت شو. کومې ته چې مونږ وایو سنګدل، فهی کالحجارة، د کاڼو په شان، او اشد قسوه، یا زیات په سختۍ کې، د کاڼو نه هم زیات سخت. څنګه؟ اوله به مونږ دې ته داسې ګورو لکه څنګه چې دا آیت دی، او بیا چې د دې شاته سو بیک ګراوند دی هغه به ګورو. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، او بېشکه په کاڼو کې ځینې، یعنی بعضي، د دې مطلب دی چې په کاڼو کې هم ځینې داسې وي لما يتفجر منه الانهار، چې د هغې نه نهرونه بهیږي. یعنی کاڼي هم دومره سخت نه وي چې هغه دې چېرته نه ماتیږي، نه چوي. د هغوی زړونه خو د دې کاڼو نه هم سخت شو. دا د بني اسرائیلو خبره چلیږي، ټیک ده؟ او دا په ذهن کې کېږدئ چې د هغوی زړونه دومره سخت شوي دي چې کاڼي هم ماتیږي او د هغې نه اوبه راوځي. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاء، ځینې کاڼي داسې وي چې د هغې نه دومره ډېرې اوبه راوځي، او تاسو ګورئ چې د ځینو کاڼو نه چینې جوړیږي او د هغې نه یو لوی نهر بهیږي. او تاسو به ضرور لیدلی وي چې کله د کاڼو نه اوبه راوځي او بهیږي. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، سبحان الله. او بېشکه په دې کې داسې هم دي چې هغه را اورغړي د الله تعالی د یرینه. چېرته تاسو به لیدلی وي په ټي وي چې کله لینډ سلایډینګ کېږي، دومره د یری ګټې او کاڼي لاندې را غورځېږي. نو چېرته تاسو داسې سوچ کړی دی چې الله تعالی په قرآن کې فرمایلی دي چې نور هم ریزنز کېدی شي، لیکن دا ګټې د الله تعالی د یری نه غورځېږي. دومره په دې کې د الله تعالی یره ده. نو آیا په کاڼو کې هم شعور شته؟ ځکه چې الله تعالی د کاڼو مثال ورکړی دی. نو ولې دا کاڼي چې دي نو په دې کې دومره پوهه شته چې دوی د الله تعالی د یری نه راغړي او یا د الله د یری نه چوي او یا د هغوی نه اوبه بهیږي؟ جی ها، په ګټو او کاڼو کې هم شعور شته. یو واقعه راځي، حضرت ابو هریره رضی الله عنه هغه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم غار حرا ته تللی و او ورسره حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحه او زبیر رضی الله عنهم ټول ورسره وو. چې په هغې کې یو کاڼی په خوځېدو شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې مه خوځه، په تا باندې سوای د یو نبی، صدیق او شهید نه سوا بل څوک نه دی. او دا روایت په مسلم کې دی. او په مسلم کې یو حدیث دی، حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی دی چې مونږ په مکه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وو. مونږ په مکه کې ایسته بیسته غرونه او ونو طرف ته لاړو. د کومې ونې یا غر نه به مونږ تېرېدو نو هغې به وي چې السلام علیک یا رسول الله. نو د دې مطلب دی چې په ګټو کې هم شعور شته. ظاهره خو دوی داسې ښکاري چې سا پکې نشته، لیکن الله تعالی فرمایي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، یو شی داسې نه دی مګر هر څیز د الله تعالی تسبیح او حمد کوي، د هغو پاکي بیانوي هر شی. او الله تعالی فرمایي په سورة النور آیت نمبر 40 کې وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ. ګورئ مرغو ته چې هغوی څنګه صفونه جوړ کړي دي، هر یو په خپل عبادت او تسبیح پوهه دی. په کتو باندې مونږ ته داسې ښکاري چې دا خو ځناور دي، بې عقله دي، دوی پسې پوهیږي.
او دا خو مړو څیزونه دي بیجانه دي. لیکن ګورئ الله تعالی فرمایي چې هر یو څیز ته د خپل تسبیح پته ده، د خپل منځ پته ده. او الله تعالی فرمایي ولله یسجد فی السماوات والارض، د الله تعالی د پاره سجده کوي څو چې په اسمانونو کې دي او ځمکه کې دي، طاعا وکرها، په خوشحالۍ مطلب خوښۍ او ناخوښۍ هر یو سجده کوي. نو دې نه پته لګي چې په دوی کې هم شعور شته. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به په کوم منبر باندې ودرېدو او خطبه به ورکوله، هغه د کجوري د لرګي نه جوړ و، یعنی د کجوري تنه وه. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو بل منبر تیار شو، نو د کجورو د تنې نه د جړه आवाज راغی چې هغه جړه ټول مسجد والا خلکو واورېده. دومره په زوره هغې جړه کوله، په هټکو او سلګو یې وجړل. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د منبر نه کوز شو او هغې ته ورته غاړه وتو. نو هغه هله خاموشه شوه. او د دې خبرو نه څه پته لګي؟ زموږ دا خیال وي چې په دوی کې شعور نشته، دوی نه پوهیږي. نو دلته پته لګي چې دوی ته پته هم ده او دوی تسبیح هم کوي، دوی سجده هم کوي او محبت هم کوي. د احد غر په باره کې راځي چې احد غر زموږ سره محبت کوي او موږ د دې سره محبت کوو. دا په بخاري کې دی. دا هغه غر دی چې د دې سره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم محبت کړی دی او دې هم د هغو سره محبت کوي. نو مونږ ګورئ چې په کوم مقام یو د الله په نظر کې، لیکن د دې په باره کې خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل، او دا خبره اوتنټیک ده، صحیح ده، د احد غر چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کوي. سبحان الله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ور سره هم کوي. او د قیامت په ورځ به حجر اسود هم د دې به هم دوه سترګې وي، ژبه به وي، شونډې به وي، او دا به ګواهي ورکوي چې دا د ایمان سره چا ښکل کړي وي. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رضی الله عنهم ته د کاڼو تسبیح اورولی وه. کاڼي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل لاس کې اخیستي وو او هغوی تسبیح کوله. سبحان الله. نو صحابه کرام رضی الله عنهم او فرمایل چې موږ ته داسې आवाज راتلو لکه څنګه چې د ګبین مچۍ بنګیږي، داسې آوازونه ترېنه راتلل. د دې ټولو خبرونه موږ ته دا پته لګي چې په دې کې شعور دی. دوی ته هم پته ده، داسې نه ده چې دا مړي دي. ګوره قرآن وایي چې دوی د الله تعالی د یرې نه غورځېږي، رغړي، او قرآن وایي چې دوی ماتیږي او چوي، د دې نه اوبه راوځي. د الله د یرې په وجه په دې کې چاودونه راشي، کراکس راشي، او د ځینو نه نهرونه بهیږي، دومره ډېرې اوبه ترېنه بهیږي. سبحان الله. ځکه الله تعالی فرمایلی دي چې الله اکبر. د انسان زړه بعضې وخت د کاڼو نه هم زیات سخت شي، او دا صرف د بني اسرائیلو خبره نه ده. او دلته هر کس له خپله جایزه اخیستل دي. داسې نه ده چې د هغوی زړونه سخت وو او باقي نرم زړونه واله دي. په دې آیت باندې به موږ ټول خپل زړونه ږدو. ګورئ سبحان الله. الله تعالی د کاڼو مثال ورکړی دی. د کاڼو مثال ولې ورکړی دی؟ ځکه چې نور چې څومره داتونه دي، ایلیمنټس دي، میټلز دي، لکه وسپنه، آیرن، سټیل وغیره، او که دا تاسو په اور کې واچوئ نو دوی ولی کېږي او ګټي او کاڼي نه ولی کېږي. نو الله تعالی د کاڼي مثال ورکړی دی. نو ګټي او کاڼي دومره سختې دي چې هغه نه میلټ کېږي، لیکن هغه چوي ضرور، کریک کېږي. لیکن ای انسانه، ستا زړه دومره سخت شي، که بنده ځان مړ کړي، خدای د کاڼي نه هم زیات سخت شي چې د هغې سختوالی چېرته چوي نه، چېرته ماتېږي نه، چې د انسان په زړه کې دومره سختي راشي چې هغه د کاڼو نه هم زیات سخت شي. ګورئ کاڼو او ګټو ته چې الله تعالی څنګه د هغې مثال ورکړو. الله اکبر. اوس دلته د کاڼي څه مطلب دی؟ یو خو موږ دا وکتل چې څنګه کاڼي دي، او دلته د 3 قسمه کاڼو ذکر شوی دی. اولنی قسم چې دی نو هغه دی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، او دویم قسم چې دی
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ او دریم قسم چې دی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. نو په اصل کې دا درې قسمه زړونه دي چې د هغې مثال ورکړی شوی دی. دا درې قسمه زړونه څنګه دي؟ اولنی زړه څنګه دی؟ ځینې زړونه داسې دي چې سخت وي، لیکن وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. نو ځینې زړونه ښکاري داسې لکه چې کاڼي دي، لیکن سبحان الله چې کله د هغوی په مخ کې د الله تعالی ذکر وشي، د الله آیاتونه وویلی شي، نو هغه اوچوي، یعنی د هغوی د سترګو نه اوښکې توی شي. په کتو باندې داسې ښکارېدل لکه چې کاڼي دي، داسې وه لکه چې دوی به چېرته هم ولی نه شي، لکه چې نجاشي و چې کله د هغو په مخ کې د سوره مریم تلاوت شو، نو د هغو اوښکې راماتې شوې. دا هغه دي چې د هغوی په زړونو کې د الله تعالی عظمت وي او د هغو یره. نو بس هغو ته د الله تعالی د آیتونو د ویلو ضرورت و، او بیا د هغوی د سترګو نه اوښکې روانې شوې. او دلته د اوبو نه مراد دی اوښکې، او بله یې دا معنی ده خیر، دومره خیر چې خیري کثیر. ګورئ په نهر کې څومره اوبه وي که نه، د هغې نه بیا ډېر زیات خیر را ووتو. ګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم هم په اوله کې څنګه وو؟ د کاڼو په شان سخت وو. په زمانه جاهلیت کې هیڅ خیر پکې نه و، لیکن بیا څه شو چې کله د الله کلام د هغوی په مخ کې وویلی شو، ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت علی رضی الله عنه ته وګورئ چې څنګه د هغوی نه خیر را ووتو، نهرونه روان شو د خیري کثیر په شان. یو خیر نه و، بیا د هر چا د پاره خیر و د هغوی په زړونو کې بیا، یعنی دا هغه زړونه وو چې د هر چا د پاره د فایدې وو. ګورئ نهرونه څنګه وي؟ تاسو چېرته نهر لیدلی دی؟ که چاته د نهر په غاړه کول میلاو شي، نو هغوی ډېر فخر کوي، ځکه چې دا نمونه کورونه خو ډېر ګران وي، د هغې ویو ډېر ښکلی وي. نهر هسې هم بنده له فایده ورکوي، ځکه چې په کومه علاقه تللی وي، نو هغه ټوله ورسره زرخیزه شي. په خوا او شا کې ونې او بوټي راوخیږي، او د هغې منظر هم ډېر ښکلی وي. که بله څه فایده یې وي او که نه، نو د هغې په کتو سره بنده خوشحاله شي. نو دا زړونه داسې دي سبحان الله د هر یو دپاره خیر دی. او ایمان له هم د اوبو سره تشبیه ورکړی شوی دی چې کله د دوی په مخ کې آیات ویلی شي، نو خیر ترین راوځي. ښه دا راته ووایئ چې زړونه څنګه سختېږي او د زړه د سختۍ نه څه مطلب وي؟ یعنی بې حسه زړه چې کله زړه سخت شي نو بې حسه شي، او په هغې باندې بیا هیڅ نصیحت اثر نه کوي، بیا بنده خپله اصلاح نشي کولی، په نیکۍ کې بیا د هغو زړه نه لګي، د هغو نه بیا د اصلاح څه توقع نه وي، په نیکۍ کې بیا د هغوی زړونه نه لګي، ځکه چې قسوه شوه که نه، او اشد قسوه چې کله هغه ډېر زیات سخت شي. که تاسو هغوی ته ډېر هم ووایئ ځان ورته مړ کړئ، خو هغوی به وایي چې نه زه نه منم. که هغوی یو مړی مخامخ وویني چې هغه را ژوندی شي که نه، او که هغوی سمندر وویني په خپلو سترګو چې هغه وشلېږي، نو بیا هم هغوی نه مني. لیکن ګورئ ځینې زړونه داسې وي چې هغه ښکاري د کاڼي په شان، او بیا د هغې نه نهرونه روان شي. او ځینې داسې زړونه وي وَإِنَّ فِيهَا، او بېشکه په هغې کې بعضې څنګه دي لَمَا يَشَّقَّقُ، چې یقینا هغه شق شي، چې هغه اوچوي، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، نو بیا د هغې نه اوبه راوځي. په اولنۍ زړه کې هم تبدیلي راغلی ده، بدل شوی دی، او په دویم کې هم تبدیلي راغلی ده، بلکې هغه شق شو، کریک شو، اوچاودو، او اوبه ترېنه راووتې. او دا څنګه زړه دی؟ دا هسې ونه چاودو، یعنی د دې سختوالی او د چاودو دپاره څه ضروري دي؟ څه حادثه پرې راشي، څه یې ووهي، نو بیا هغه اوچوي که نه، بلکل کولاو شي. یعنی د هغوی په زړه کې څه حادثه راشي، څه پریشاني راشي، څه مصیبت راشي خدا نخواسته، د چا اچانک مرګ وشي، یا څه مالي پریشاني راشي، یا اکسیډنټ وشي، څوک اپاهج شي، یا د چا څوک ځوان کس وفات شي، د چا جدایي راشي،
څوک بې وفایي وکړي نو دا څیزونه د هغوی ژوند بالکل بدل کړي او هغوی مات شي شق شي. په شق او فجر کې تاسو په فرق پوهیږئ که نه؟ شق داسې وي لکه چاودل، یعنی چې د چا سخت زړه وي او هغه کراک شي نو هغه کلاو شي. اوس د هغې نه اوبه راووتې، اوس د هغې نه خیر راووتو. دا چا سوچ هم نشو کولی چې د دې کاڼي له چېرته اوبه راوتي شي، لیکن دا وبایدو صرف د یو ګزار ضرورت و ورته. ستاسو په مخ کې کیدی شي چې داسې ډېرې واقعې راغلي وي. بعضې وخت په چا غټې مسلې راشي، د چا طلاق وشي یا هغوی څوک پرېږدي، داسې څه وشي نو بیا هغوی الله تعالی طرف ته راشي، دین ته راشي. داسې ښکاري لکه د دننه نه چې کراک شو او د هغوی زړه بیا دومره نرم شي چې د هغې هغه ټوله سختي ختمه شي. اوله به هغوی وی چې موږ نشو کولی، زموږ نه کېږي. اوس داسې ښکاري لکه چې هغوی مات شو. تاسو به چېرته سینګرز یعنی سندرغاړي لیدلی وي، لوبو والا کسان به مو لیدلی وي چې څنګه په هغوی څو ټراجډي یا واقعه راشي او بیا د هغوی ژوند بدل شي. یعنی داسې نه وه چې زر یې ومنل. د حضرت عمر رضی الله عنه مثال به والو، د هغه هم داسې زړه و. د هغه سره یو واقعه وشوه او چې کله د هغه د خپلې خور وینه ولیده نو هغه وخت قرآن طرف ته د هغه توجه وشوه، قرآن یې واورېدو او بیا د هغه د زړه دنیا بدله شوه، د زړه سختوالی مات شو. یعنی سداسي واقعه یا حادثه وشي او د هغې سره د خلکو ژوندونونه بدل شي. په حادثه کې هم بعضې وخت خیر وي. نو چېرته مونږ یو حادثه خیر ګڼلې ده نو څه ریزن څه سبب جوړ شي چې هغوی د الله تعالی سره میلاو شي او بیا حادثې هم سبحان الله د دوی لپاره خیر جوړ شي. مونږ چېرته یو حادثه خیر ګڼلې ده او دلته پته لګي چې په چا کې خیر وي نو د هغوی لپاره حادثه هم د الله تعالی سره د میلاوېدو ذریعه جوړه شي. که چېرې دا حادثه پې نه وی راغلی نو الله تعالی طرف ته به نه و راغلی، لیکن سبحان الله الله تعالی هغوی له داسې څه شی راولیږي چې هغوی الله تعالی طرف ته روان شي. نه دی نه هم اوبه راوځي. کو د نهرونو په شان نه وو خو د دوی نه هم اوبه راووتې. او اوبه څه شی دی؟ دا د ژوند ذریعه ده. کو نهر نه وي او یو چینه وي نو هغه هم چاله خیر ورکوي. چا تږي کس تنده ماتوي، د الله تعالی مخلوق له به فایده ورکوي. او دریم زړه څنګه دی؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. او په دې کې داسې هم دي چې د الله تعالی د یری نه غورځېږي. ګورئ کېدی شي چې هغه هسې چېرته هم ښکته نه شي. انا والا کس دی، د چا خبره نه اوري، لیکن چې د الله تعالی کلام واوري که نه نو هغه راوغورځېږي، په سجده کې لاړ شي، ښکته شي، خپل عقل رستو کړي، ځان ښکته کړي، د هغو زړه د یرې نه ورپېږي، غرور ختم شي. الله اکبر. او دا عاجز زړه دی، دا ښکته کېدو والا زړه دی او د الله تعالی عاجزۍ والا زړه ډېر خوښ دی. خاص طور چې هغوی کله د الله تعالی خبره واوري او ښکته شي. مخکې وروسته یې د چا خبره نه وه اورېدلې، سخت کاڼی و د ده زړه، لیکن چې د الله تعالی خبره راغله، د هغه پوهه راغله نو هغه راوغورځېدو. مونږ خو هم ډېر د الله تعالی آیتونه وایو چې په هغې کې د الله تعالی د جلال، د هغه د هیبت، د هغه د یری او د نیوو خبرې وي. زمونږ زړونه غورځېږي او که نه، هغه عاجزي کوي او که نه، که نه ښکته کېږي نو دا خو بیا د کاڼو نه هم سخت شو. ګورئ کاڼي راغورځېږي، هغوی را پرېوځي د الله د یری. او که زمونږ زړونه نه یریږي نو دا خو بیا د کاڼو نه هم سخت شو. بیا خو دا هغه شو او اشد قسوه، دا خو د هغه کاڼي نه هم سخت شو. وما الله بغافل عما تعملون. او الله تعالی غافل نه دی په هغه څه چې څه تاسو کوئ. که د دې درې قسمه په شان د چا زړونه وي، اوله خو په کار ده چې زړه نرم وي. که چېرې د هغه زړه د ګټې په شان وي، لیکن کله د هغه نه نهرونه راوځي، کله ترېنه اوبه راوځي او هغه د الله تعالی د یرې نه اخر چې را پرېوځي. که چاته یې څه خیر نه وي رسولی نو په خپله خو عاجز دی. او که بنده په دې دریو کیټګوریز کې په یو کې نه وي او د الله تعالی آیاتونه د هغو په مخ کې وویلی شي نو هیڅ فرق نه پرېوځي، هیڅ خیر پکې نشته. چې څنګه مخکې و نو هم هغسې اوس هم وي.
سو حادثه پې راشي، سو بیماري پې راشي او هغه بیا هم وایي چې دا څیزونه خو په ژوند کې میلاویږي، هغه سیدی څنګه چې مخکې و ځکه په خپله په چا نه وي خو هغه څوک بل کس ویني، نو په انسان باندې ایکدم اثر وشي، په هغه باندې د هغې څه اثر هم نه وي، د سیلاب د خبري، د زلزلې د خبري، د قتل د خبري. د دې سره پکار ده چې د هغو په زړه کې نرمي راشي، خو هغه د هرې حادثې څونه بهانه بیان کړي چې دا خو د هرې ورځ خبرې دي، او چې کله پرې په خپله داسې حالات راغلو نو خفه خو ډېر شو، خو بیا هم الله تعالی طرف ته رانغلو. الله تعالی دا حادثات ولی را لیږي په بنده چې د هغو په زړه اثر وشي، لیکن دا قسمه حادثې هم هغه نه نرموي. الله تعالی غواړي چې هغه توبه کړي، چې واپس شي، چې چاته په څو حادثه باندې ووایي چې توبه وباسه، نو هغوی بعضې وخت مذاق شروع کړي چې آفت او دلته به راشي، چې چاته ووایي چې زلزله راغله، یو نرم زړهواله کس او د یو سخت کمر پشان مطلب کاڼي پشان زړهواله هم یو ځل مات شي، او چې کله د چا زړونه د کاڼي نه هم زیات سخت شي نو بیا هغوی مذاق شروع کړي، هلته آفت راغی او دا وایي چې توبه وکړئ. د دې په درس کې خو بس د توبې خبرې دي، چې الله تعالی طرف ته راشئ. دا حادثې خو راځي، ګورئ په تاریخ کې مخکې هم داسې حادثې راغلي دي، مطلب باقاعده د دې خبرې مذاق کوي. زمونږ زړونه دومره سخت شي حادثې هم بیا مونږ نړه کوي. پکار خدا دا چې دا زلزلې مونږ د ننه محسوس کړو، دا حادثې چې الله تعالی په بنده راولي نو هغه غواړي چې ته وړقېږې، لیکن بیا هم مونږ نه خوځو. ګورئ کنه د کاڼو نه هم اوبه راوځي. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، چې انسان کله د الله تعالی خبره واوري، د هغو څو نښه وویني، څو آیات وویني، نو چې هغه ځان ښکته کړي چې ما ځان ښکته کړو، ځکه چې کاڼي د الله تعالی د یرې نه رارغړي، هغه ښکته راشي، نو د هغوی څنګه حالت وي چې په هغوی باندې هیڅ هم اثر نه کوي. الله دې معاف کړي، هغوی بیا د کاڼو نه هم زیات سخت شي، نه پیسو خبره سره کوي، نه حادثه، نه د الله تعالی کلام. د داسې سخت زړونو والو په باره کې به بیا سوی بیا د هغوی څه علاج دی؟ څه علاج کېدی شي؟ علاج شته، خو اوله پکار ده چې موږ خپله جایزه واخلو چې زړونه کله سختېږي. پته ده تاسو ته د علاج طرف ته به موږ وروسته راځو. تاسو خپل ځان هم ټست کوئ چې زما زړه څنګه دی، د کاڼي په شان خو نه دی، د هغې نه زیات سخت خو نه شو، یا کېدی شي چې زما زړه نرم وي، ځکه چې د الله تعالی قرب هغه چاته میلاویږي چې د چا زړه نرم وي، صرف هغو ته به میلاویږي. ځکه ضروري ده چې د انسان زړه نرم وي. زړه کله سختېږي؟ د کفر سره خو سختېږي، د منافقت سره، د بدعتونو سره، د ګناهونو سره. ګناهونه زړه سختوي، او په حدیث کې راځي چې د ډیرو خبرو سره هم زړونه سختېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله تعالی د ذکر نه علاوه ډیرې زیاتې خبرې مه کوئ، ځکه چې ډیرې خبرې د انسان زړه سختوي، او سخت زړه والا کس ته الله تعالی نه ډېر لرې شي. الله تعالی دې معاف کړي. داسې نه دي ویلی شوي چې تاسو غیبت کوئ، بس په مخه خبرې کول، چې فون بنده راوچت کړي او د 1 غنټې نه یې مخکې نه ختموي، که چېرته کښېني نو نه چپ کېږي، په مخه لګیا وي او خبرې کوي، د بل خبره نه اوري خو په مخه خبرې کوي. که د چا دا عادت وي نو د دې عادت ته ختمولو کوشش وکړئ، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دې سره زړونه سختېږي، او سخت زړه والا د الله تعالی نه ډېر لرې وي. الله اکبر. او مونږ خو نه غواړو چې زمونږ زړونه دې سخت شي، نو یو خو کثرت کلام یعنی ډېرې زیاتې خبرې زړونه سختوي، او بل څه شی دی چې هغه زړونه سختوي؟ چې کله انسان ډېر زیات خاندي نو د هغې سره هم زړونه سختېږي. ډېر زیات خندل، په زوره زوره خندل، په ټقه ټقه خندل، د دې سره زړه سختېږي. او د حدیث نه موږ ته پته لګي د زړه د سختۍ په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د زړه د سختېدو چې کومې نښې دي نو هغه څه دي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اولنۍ نښه ښیلې ده نو هغه ده جمود العین، د سترګو وچېدل. یعنی که ستاسو په مخ کې ډېر څه وویلی شي او ستاسو سترګې وچې وي، او بعضې وخت داسې درسونه وي چې کوم کس درس ورکوي نو هغه خو خبرې کوي، د هغه هم زړه نرم شي، رامات شي،
او هغه اورېدو والا چې وي نو هغه داسې اوري لکه هیڅ خبره چې نه وي، لکه یو تماشه چې وي، سترګې بیخي وچې وي. دا د زړه د سختۍ علامت دی. دویم شی دی طول العمل. د ژوند په باره کې اوږد امیدونه، دا د زړه د سختۍ علامت دی. اوږد پلانینګز، د 10 کالو 20 کالو چې موږ به دا کوو هغه به کوو. او دریم شی دی حرص علی الدنیا، د دنیا حرص، د دنیا سره حرص او لالچ ساتل، دا هم د زړه د سختۍ نښه ده. او بل حدیث دی چې په هغې کې د بدقسمتۍ علامتونه بیان شوي دي چې هغه کس بدقسمته دی، او موږ خو بدقسمته غریب کس ته وایو چې چا سره کور نه وي، شلېدلې جامې اغوستې وي، پیزاري نه وي، موږ وایو چې دا غریب او بد نصیبه دی. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې 4 څیزونه د بدقسمتۍ علامت دی. اوله دا چې د الله تعالی د یری نه اوښکې نه بهېدل. که د چا د الله د یری نه اوښکې نه بهېږي نو هغه ډېر غټ بدنصیبه دی. دویم د زړه سختېدل، چې کله د چا زړه سخت شو نو هغه ډېر بدنصیبه دی. دریم امیدونه زیاتېدل. څلورمه لالچ او حرص پیدا کېدل. دا په ابن کثیر کې روایت دی. نو دا دي د بدبختۍ علامتونه او د بدقسمتۍ نښې. او نورې کومې طریقې دي چې د هغې سره زړونه سختېږي. په سورة الانعام په آیت 42 او 43 کې راځي وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. چې کله الله تعالی مصیبتونه او پریشانۍ او تکلیفونه راولیږي نو د هغې وجه سوي چې دا بنده زما طرف ته راشي. او چې کله انسان د دغه تکلیفونو په ذریعه الله تعالی ته ښکته نشي نو د هغو زړه بیا نور سخت شي او د الله تعالی نه نور لرې شي. او په سورة المائده کې په 14 آیت کې راځي چې کله وعده خلافي وشي نو د هغې سره هم زړه سختېږي. یعنی چې کله دوی میثاق یعنی د الله تعالی سره چې دوی کومه وعده ده او هغه یې ماته کړه نو موږ د دوی نه رحمت لرې کړو او زړونه مو ورله سخت کړل. نو چې کله انسان وعده نه پوره کوي، خاص طور د الله تعالی سره چې زمونږ کومې وعدې دي نو د هغې سره زړونه سختېږي. د دې ټولو خبرونه پته لګي چې زړه په کومو څیزونو باندې او څنګه سختېږي. او د زړه د سختۍ انسان له څه علاج پکار دی. او موږ ته خپل زړونو طرف ته کتل دي چې زموږ د زړونو څنګه حالت دی. موږ خپل ځان وګورو چې آیا ما چېرته د الله تعالی په محبت کې اوښکې توی کړي دي او چېرته د یو حادثې په اورېدو سره زما زړه درزېدلی دی. زما په زړه چېرته داسې حالت شوی دی چې کله په ما باندې یو سخت تکلیف راغلی و نو د هغې په وجه زه الله تعالی ته نږدې شوی وم او که نوره لرې شوی وم. بعضې خلک منځونه کوي او که په هغوی باندې څو سختي یا تکلیفونه راشي نو بیا هغوی وایي چې دې څه فایده او بیا د هغه حادثې په وجه هغوی نور د الله تعالی نه لرې شي. داسې هم کېږي که نه. نو اوله به موږ وګورو چې موږ کوم ځای یو او بیا به د هغې علاج کوو. نو اولنی علاج یې دا دی چې بنده توبه او استغفار وکړي. الله تعالی نه ډېره توبه پکار ده. که چېرې زموږ زړه سخت وي نو بیا ظاهره ده د دې خو به څونه څه علاج کوو که نه. نو توبه او استغفار د دې اولنی علاج دی. او دویم کار څه کول دي؟ د الله تعالی کلام. د الله تعالی کلام داسې شی دی چې دا د زړه زنګ لرې کوي، دا زړه نرموي. الله تعالی په سورة زمر کې په 30 آیت کې وفرمایل چې الله تعالی بهترین کلام را لېږلی دی چې د هغې د ټولو اجزا یو رنګ یعنی ټول مضمونونه پکې بار بار راغلي دي. او د دې په اورېدو سره په هغه خلکو باندې غونې زیږ زیږ شي چې څوک د خپل رب نه یریږي او د هغوی جسم او زړه نرم شي او د الله تعالی ذکر طرف ته راغب شي یعنی راشي. د دې کلام په وجه زړه څنګه شي؟ نرم شي. د الله تعالی کلام زړونه نرموي. دا کلام خو هغه دی سبحان الله چې لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
په دې آیت کې الله تعالی فرمایلی دی کچری دا کلام مونږ په یو غر باندې نازل کړی وي نو تاسو وکتلی وو چې هغه به هم ریزه ریزه شوی وو د الله تعالی د یرینا غر به هم ریزه ریزه شوی وو دا داسې کلام دی د الله تعالی د هیبت په خاطر د هغه د یرینا دا ګټي هم ماتی را ماتی شي نو د الله تعالی د قرآن سره زمونږ زړونه هم نرمې دي شي کې دي شي چې د دې نه اوبه راوځي که د دې سختي چېرته د ګټي په شان وي یا د کاڼي په شان وي او یا د کاڼي نه هم سخت وي نو بیا به نور علاج پکار وي چې د هغې سره څه بهتري راشي په زړو کې بل موږ څه کولی شو چې ځان له ښه صحبتونه وګورو د ښه دوستانو سره کینو پاسو ځکه چې نیک دوستان به د الله تعالی ذکر کوي ښې خبرې به کوي نو ظاهره ده بیا د انسان زړه ولی شي نرم شي تاسو په خپله هم سوچ کوئ چې چېرته ستاسو زړه نرم شوی دی او هغه کومې موقع دي چې په هغې کې ستاسو زړونه نرم شوي دي کله تاسو د یو غمجن بنده سره کینئ د یو بیمار په خوا کې کینئ د یو یتیم مسکین سره کینئ د هغه په سر لاس راکاږئ نو د هغې سره زړه نرم شي د دې مطلب دی چې دا څیزونه هم زړونه نرموي بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي یو کس ورته د خپل زړه د سختۍ شکایت کړی و نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د یتیم په سر لاس کېږده او خوراک ورکړه مسکین له او د خفه زړو خلکو کره ځئ او بل په کومه موقع ده چې زړه نرمیږي د مرګ د یادولو سره چې کله څوک یو مړی ویني نو د هغه زړه نرم شي دا ټول څیزونه زړه نرموي او بیا تاسو ته د هغې نه پس خپله جایزه اخیستل دي چې اوس زما زړه نرم شوی دی او که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په 3 ځایونو کې د خپل زړه جایزه واخلئ که چېرې په دې 3 ځایونو کې ستاسو زړه نه لګي نو بیا د الله تعالی نه زړه وغواړئ ځکه چې بیا ستاسو سره زړه نشته بیا پوه شئ چې زما سره خو زړه شته دی نه کاڼی دی بلکې د کاڼي نه هم سخت شی دی ستاسو په سینه کې چې کله د الله تعالی ذکر کیږي نو آیا په تاسو باندې ښه لګي او که نه او داسې مجلسونو ته مو زړه کیږي د تلو دپاره او که نه چې کله د الله تعالی یاد تازه کیږي د هغو کلام ویلی کیږي د الله تعالی څخه خبره کیږي چې څه درس وي نو هلته ستاسو زړه لګي او که نه که تاسو وایئ چې هی الله اوس زر خوراک میلاو شي او کور ته ځو او دویم د قرآن په اورېدو سره چې کله قرآن ویلی کیږي تاسو اورئ یا په خپله وایئ نو د هغې سره زړه بېچینه کیږي چې هی دا به اوس کله ختمیږي چې هی چوټي به کله میلاویږي دوی خوړو چوټي نه ورکوي او که تاسو وایئ چې یا الله دا چېرته هم ختم نه شوې او ما دغه شان وي چې کله بنده پوهه شي نو بیا هغه وایي چې ما اوس هر وخت قرآن وي بیا د هرې نغمې نه خوږه نغمه د قرآن وي چې هیڅ نوره شاعري هیڅ ګانې هیڅ سندرې په بنده بیا ښې نه لګي په زړه باندې ښه نه لګي بیا قرآن په زړه کې ننوځي او دا په خپله داسې وشي چې نور څیزونه بیا بنده ته بیکاره ښکاري بنده وایي چې هر وخت مې قرآن وي یا خو څوک بهانې کوي چې سحر به ووایم سبا به ووایم او بیا داسې شي چې ټول وخت دې سره لګوي زړه غواړي چې قرآن ویم دریم چې کله بنده یوازې وي یعنی چې کله بنده یوازې وي نو د هغو څه سوچ وي ستاسو خاموشي خوښوي او که نه تاسو وایئ چې هر وخت یو شور او هنګامه وي مجلسونه دي وي محفلونه دي وي مزې دي وي لیکن ګورئ چې کله بنده یوازې وي نو هله به هغه د الله تعالی سره خبرې کوي که نه چې د چا زړه نرم وي الله تعالی ته نږدې وي د هغو سره محبت وي نو هغه به بیا غواړي چې زه یوازې وي چې بس زه یم او زما رب وي او زه د رب سره خبرې کوم هغه خو به دا نه غواړي چې هر وخت هله ګوله وي ځکه چې څومره ډېر تاسو په هله ګوله او مجلسونو او لوبو تماشو کې نو د هغې سره د الله تعالی په یاد کې کمی راځي کله بنده یوازې وي او د هغوی د چا سره محبت وي نو هغه غواړي چې زه د هغو سره یوازې وي چې بس زه او هغه او نور څوک نه وي چې د چا سره هم ستاسو محبت وي دغه شان چې د چا د الله تعالی سره محبت وي نو هغه بیا خلوت غواړي ټیک ده چې کله هم تاسو یوازې یې نو د خپل زړه جایزه اخلئ چې ستاسو خاموشي خوښه ده او که هر وخت مو شور او هنګامې خوښې دي او که په تنهایۍ کې تاسو بور کېږئ فون مو راوچت کړو د یو سره مو خبره وکړه بل ته مو څه خوا دې خوا خبره وکړه
ټکسټونه کوئ، ټي وي مو لګولی وي، خاموشي مو نه وي خوښه، ګبراهټ د باندې راځي. ګبراهټ په څه خبره چې چا سره الله تعالی وي، چې چا خپل زړه د الله تعالی سره لګولی وي، نو دا ډېرې پارټیز، شور او هنګامې د دې خبرې علامت دی چې د الله تعالی سره یې زړه نه لګي. ځکه خو چې څوک ولی الله وي نو د هغوی دا شور او هنګامې نه وي خوښي. د درس دپاره، د تعلیم او تدریس دپاره ظاهره ده هغې له خو تلل پکار وي، لیکن د نبي کریم صلی الله علیه وسلم څه خوښ و؟ د هغوی خاموشي خوښوه او د هغې دپاره به هغه غار حرا ته تلو. او سبحان الله چې کله د دعوه او د نبوت ذمه دارۍ پرې راغلی نو بیا به په خلکو پسې تلل وو وتل به وو، لیکن د شپې به قیام کوو الله تعالی ته، د الله تعالی سره به خبرې کولې. او تاسو د خپلې تنهایۍ د وخت هم جایزه اخلئ چې کله تاسو یوازې یې نو ستاسو څه سوچ وي په هغې کې د آخرت خپله اصلاح یا الله تعالی ته د ودرېدو خیالات راځي. او که ستاسو دا خیالات وي چې چېرته لاړې، څه مې واغوستې، څه مې وخوړې، یعنی په داسې وخت کې ټول د دنیا سوچونه وي، د شپې د سترګې په کولاوېدو باندې هم دغه سوچونه وي، څه وي خپله جایزه اخلئ. دا مونږ صرف په خپله کولی شو ځکه چې بل څوک زمونږ د زړونو جایزه نشي اخیستی. نو دا ټول زړونه دي، په دې کې ځینې خیر واله دي، څنګه هغوی خلکو ته فایدې رسوي، ځینې اوبه داسې وي چې نهرونه جوړ شي، سبحان الله، او څو عجزه یي، الله اکبر. الله تعالی دې مونږ له د زړه نرموالی راکړي. یا الله د څه حادثې د راتلو نه مخکې زمونږ زړونه نرم کړي او مونږ د حادثې نه محفوظه وساتئ. او یو خبره ډېره د پوهې ده، بعضې خلک دین وایي او د دین علم د اخیستو باوجود د هغوی زړونه سخت وي. یعنې تاسو ګورئ چې خلک بعضې وخت ډېر منځونه کوي، روجې نیسي، تهجدونه کوي، لیکن زړونه یې داسې سخت وي چې د چا سره یې همدردي نه وي، د چا د تکلیف سره په هغوی هېڅ اثر نه کېږي. تاسو ګورئ که نه د یهودیانو د علما او د یهودیانو خبره کېږي، هغوی ښه اوچت عالمان وو، د خپلو کتابونو علم ورسره وو، بې علمه نه وو. نو دا ضروري نه ده چې د چا سره د علم وي نو د هغوی زړونه به نرم وي، ځکه چې زړونه د کاڼو نه هم سخت شي. او واقعي که ستاسو زړونه د الله د کتاب په اورېدو سره نه نرمیږي نو د دې مطلب دی چې ستاسو زړونه سخت شوي دي، ځکه چې هم د دې قرآن په وجه د زړونه زنګونه لرې کېږي او که دې هم اثر ونه کړو نو بیا به څه حال وي. ګورئ که نه چې کله تاسو غوښه یا کلیجي پخوئ، ټیک شوه، او چې هغه څومره ډېره تاسو پخوئ نو څه کېږي، هغه سختېږي که نه، لکه څنګه چې د اور سره څیزونه ولی کېږي، لیکن چې هغه کله ډېر زیات پاخه شي نو هغه نور سخت شي، بعضې وخت هغه پراسس سخت کړي څیزونه. دغه شان د الله تعالی کلام دی چې ځینې زړونه د هغې سره ماتېږي، رارغړي، بعضې زړو ښه سخت شي. آخر ولې داسې ولې کېږي؟ ځکه چې په کومه موقع په کار ده چې په هغې کې نرمي راغلی وي، ښکته شوی وي او هغه ولې شوی وي نو هغه ولې نه شو، او چې غرونه دا کلام نشي زغملی نو د دې مطلب دی چې هغه زړونه خو بیا د غرونو نه هم سخت شو. پوه شوئ په دې خبره او که نه؟ علم ملاو شو او که د دې علم سره هغه مات نه شو، ولی نشو، او ظاهره ده چې کوم علم غرونه مات کړل او که د هغې سره په هغه اثر نشو، تبدیلي را نغله، نو بیا خو هغه د کاڼو نه هم سخت شو. په دې وخت کې موږ د الله تعالی د قرآن سټوډنټان یو، زموږ په مخ کې د الله تعالی قرآن دی، د دې علم موږ اخلو او الله دې نه کړي که چېرې موږ مات نشو او د دې په وجه ښکته نشو نو بیا به زموږ زړونه د کاڼو نه هم زیات سخت شي. ځکه چې که موږ د قرآن نه تیر شو او په موږ یې څه اثر ونه کړو، نو چینج په هغه خپل ځای باندې ولاړ یو، نه را پکې عاجزي راغله، نه ښکته کېدل، نه زموږ نه چاته څه خیر ورسېدو، نو بیا د دې نه اخواسو پاتې شو. یو کاڼي دا برداشت نه کړو او ستاسو زړه برداشت کړو نو بیا خو د کاڼي نه زیات سختي زموږ زړونه. نو ځکه د الله تعالی نه پناه غوښتل پکار دي چې یا الله موږ د زړه د سختۍ نه محفوظ وساتې. ای الله دا کلام ویلو والی یم زه، د دې کلام پر ذریعه زما زړه نرم کړئ، زما زړه ښکته کړئ چې ته زما زړه د کاڼي نه زیات سخت نشي.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة ووري. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.